که یو پښتون په کور کې په تبه باندې مري هم دا زه د پنجاب سازش بولم. په کار داسې اوس خپل ازادي واخلي، اصلي ته لاس واچوي، داسې څه ممکنه ده؟ کرک داسې معلومات دي چې مطلب د دې ملک آرامچي په خپله داسې یو خبره کړې وه چې مطلب منظور پښتون باید د منځه یوړل شي. مختلفه ترهګرو ډلو په نامه باندې دلته تنظیمونه جوړ کړي دي. په پنجاب کې لږ غم جوړ سي، لږ په پنجاب کې ټینشن پریشانی جوړه سي. علي وزیر خو نه د یو چا کور ته اوښتی دی، نه غلا کړی ده، نه یو څوک په چپلاخه ولی. اوس یو علي وزیر دی. آیا دوی په سکر کې وو تقریر وکړي که آیا دوی په چوکۍ کې وو؟ د پښتونخوا ملي پارټي سره ستاسو اختلاف په څه شي راغلی؟ ولې راغلی؟ که هغه بلوڅان دي که پښتانه دي. پښتانه هم په بلوچستان کې ورک دي؟ او ډېر زیات ورک دي. چې څو کلاشینکوفونه دي په کار بیا دی درکوي، چې څو د تورو چشو موټران دي په کار بیا دی درکوي. دا زموږ بچیان که تعلیم نه پکې هم په اریان په نن سبا زمانه کې وکې په وکې چې راغټ سي ستا ورته امیدونه یي چې یاره دا خو نو ښه تعلیم یافته بچی سو، هغه د افغانیت په حواله، د قوم په حواله، د وطن په حواله هیڅ معلومات هم نه لري. د کور انسانان پریشر کی هغه تا پریشر یي چې که دا مبارزه کوي نو بس بیا کور پرېږده. دوی مخامخ فایرینګ پر شروع کوي چې په هغه په نتیجه کې 15 ځوانان زموږ په شهادت ورسېږي. یاد کېږي که دلته پر دا سړک باندې یو اکسیډنټ کېږي دا هم د پنجاب سازش سته. زموږ ملګرو ته کاروباري مشکلات جوړ کړي دي، کورني مشکلات ورته جوړ کړي دي، داسې په خاندان کې مشکلات ورته جوړ کړي دي. څنګه کورني څنګه؟ مطلب ژړ مازدیګر په اسلام آباد غوندې ښار کې خلک راځي ګیلمن په سر کې وهي. اوس بظاهره خو دا داسې لرګی معلومیږي، خو دا لرګی هم نه وي، دا ګوره داسې د رباړې کې د چیش دوی داسې یو شی جوړ کړی په دې باندې انسان دغه د دماغ د سر په د چپه سایډ کې وهي. که ها خوا په تکلیف ولد دا خوا چې د دنیا هر رقم سیستم ته دلته راولې دا نسی پرات کېدلی. چې شي د اختلاف پر دا دی چې هر سړی وایي چې زه وګټم، زما حکومت جوړ سي، زه لوی سړی سم. انتخابات 76 کاله وسول، په دې کې موږ روان یو، موږ نور شاته سوي یو، نور غلامان سوي یو، خپلواکه سوي نه یو. دا پارلیمنت سیستم چې دی دا د محکوم قومو د استحصال لپاره دوی جوړ کړی. سلامونه علیکم، منظم عزیز سباونه او تاسو ګوري زموږ پودکاسټ. په پودکاسټ کې نن سره ملګری د پی ټی ایم یا د پښتون تحفظ مومنټ یا غورځنګ د بلوچستان ایالتي مشر نوربادشاه صاحب. نوربادشاه صاحب سره په مختلفو موضوعاتو خاص کر د پی ټی ایم په بلوچستان کې پر دې حق باندې به چیلنجز څه دي او څنګه اکټیو شوی دی، پر دې حق باندې به مجلسونه کوو. نو بادشاه صاحب ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړئ. که چیرې دا راته ووایاست په بلوچستان کې د پی ټی ایم مقصد څه دی او چیلنجز څه دي بلوچستان کې؟ بنیادی خبره دا ده چې دلته بلوچستان یا جنوبي پښتونخوا چې دغه پښتانه پکې اوسېږي، دغه سیمه دلته د پښتون تحفظ مومنټ ډېر لوی رول دی، ډېر لوی کردار دی او ډېر لوی ضرورت دی. ولې چې په تیر تاریخ کې موږ وګورو پښتانه چې چیرې اوسېږي یا پښتانه سیمه دا همیشه ریاست د خپلو مفاداتو لپاره استعمال کړې ده او کارولې ده. پښتانه خاوره یې دلته د ډالري جنګو لپاره استعمال کړې ده. پر پښتانه خاوره د دنیا جان ترهګر راوستلي دي، دلته ټرین کړي دي، دلته یې وسولي دي. بیا د دې ځایه څه په نورو ځایو کې مداخلت د هغه ترهګرو په ذریعه باندې کړی دی. نو د په پښتون تحفظ مومنټ دلته په جنوبي پښتونخوا کې ډېر لوی رول دی چې هغه دلته د ریاست دغه ډالري جنګونو پر ضد باندې یا د ترهګرۍ پر ضد باندې چې هغه د ریاست لخوا جوړیږي، پښتون تحفظ مومنټ د هغه په خلاف باندې ډېر لوی رول لري، ډېر لوی کردار لري. یو خو دغه پښتنو ته شعور ورکوي پر دا سیمه باندې، د ریاست په دغه پالیسیانو باندې خبري، ورسره نړیوالو ته یو پیغام ورکوي د خپل پلیټفارم څخه چې دلته دغه ترهګري یا دغه ډالري جنګونه د ریاست پاکستان یې کوي، دغه په سربراهي کې کیږي او ورسره پر ریاست باندې هم فشار راولي، پر ریاست باندې هم پریشر اچوي چې ریاست دغه کړنو څخه لاس واخلي. نو په دې معنا باندې د پښتون تحفظ مومنټ ډېر لوی رول دی، ډېر لوی کردار دی. نور جزئیات به بیخي ډېر زیات دي
چې هغه واړه او غټ نور جزئیات یې ستا خو غټه بنیادی مسله چې هغه دلته ترهګري ده، ریاستي ډالري جنګونه دي. د دې په خلاف باندې پښتون تحفظ مومنټ لکه غره داسې ولاړ دی او ډیر لوی کردار دی، ډیر لوی رول دی. چې د پی ټی ایم کې تاسو مطلب د بلوچستان یا د صوبې په لیول باندې تاسو مشري کوئ، نو څه تاسو خپل څنګه دغه ته رالاست د پی ټی ایم ته پښتون ژغورنې غورځنګ ته؟ تر دې مخکې تاسو چیرې واسه او په یو سیاسي پارټي کې واسه، یا تاسو خپل هغه څنګه ولې مو جوائن کړ، څه وجه وه؟ داسې دی چې پښتون تحفظ مومنټ په 2018 کې د اسلام آباد چې کومه یو تاریخي درنه واله له هغه څه دا را شروع سو چې 5 مطالبات یې کښېښول. هغه 5 سره آئیني جمهوري قانوني مطالبات ول او د پښتانه د ښه سباونو سره تړون درلود او د پښتانه وطن پر مسایلو باندې مشتمل هغه 5 مطالبات ول. نو د هغه راوروسته پښتون تحفظ مومنټ ډیر فعال رول لري، ډیر فعال کردار دی په ټول پښتونخوا وطن کې. د دې څخه مخکې هم پر دې وطن باندې سیاست وو، موږ به طور یو سیاسي کارکون د یو پښتون ملتپاله ګوند سره تعلق وو. زموږ سوچ، فکر، نظریه دغه و چې پر پښتون وطن باندې دغه مسلطه جنگونه یا مسلطه ترهګري ختم سي، پښتانه دلته پر خپل خاوره پر خپل وسایلو باندې خپل واک او اختیار وګټي. دلته چې د دې ځای څخه په افغانستان کې کوم مداخلت کیږي د دې خاتمه وسی، پښتانه دلته په خپل ژبه باندې زده کړي، تعلیم حاصله کړي، پښتانه دلته روزګار ولري. یعنی پښتانه چې دلته په دې وطن کې د کوم مشکلاتو سره مخامخ دي، د پښتانه ثقافت دا بدنامه سوی دی. په نصاب کې دلته د پښتنو هیڅ ذکر نشته، د تاریخ په حواله یا د پښتنو اتلانو په حواله. داسې نور ډیر کامي مسایل دي چې دا زموږ یو نظریات موږ په دغه فکر باندې مخکې هم د یو سیاسي ګوند سره ملګري وو، خو بیا چې په 2018 کې پښتون ژغورنې غورځنګ په وجود کې راغلی د اسلام آباد د درنې سره، نو د پښتون تحفظ مومنټ هغه بیانیه او تګلاره ډیره واضح وه، موقف یې ډیر واضح و، تګلاره یې ډیره واضح وه. هغه دښمن یې نیغ په نیغه په ګوته کوي، نو موږ ورسره ملګري سو. نو تر اوسه پورې پښتون تحفظ مومنټ پر هغه باندې ډیر ښه روان دی، ډیر ښه کردار دی او تقریبا دا وخت په لکونو پښتانه ورسره ملګري دي. نو د هغه 2018 د اسلام آباد د درنې سره ورسره ملګري سوي یو، تر اوسه پورې ورسره ملګري یو او ان شاء الله چې څومره هم خدای پاک ژوند راکړی وي یا دغه زموږ کوم مشکلات چې دي چې تا تر څو پورې حل سوي نه هم، دغه زموږ سیاسي تګلاره ده، پر دغه لاره باندې ورسره ملګري یو. د پښتون تحفظ مومنټ کوم دغسې دی تقریبا په 2014 کې شروع شوی و، بیا 14 کې شروعات وسو، یو څه مزدور پښتون صاحب و، یو څه نور ملګري و، د ډي آی خان سره دی شروعات کړی، بیا 18 کې د روانوار یا د نقیب مسعود کم کیس هغسې بیا زیات زور واخیستی او یقینا نوم یې هم هغه وخت کې بدل شو. اول شاید مسعود تحفظ مومنټ بیا وروسته پښتون نوم ورکړل شو. نو د پښتانه یا داسې فکر کې چې پښتانه یوازې د خیبر پښتونخوا تر حده پورې یا نور دغه دي، د بلوچستان دپاره د پی ټي ایم څه مطلب څومره اهم دی او بلوچستان کې د هغه کم مسایل چې په بلوچستان کې زیات دي یا بلوچستان په لیول باندې دي او چیلنجز دي، په د ورال چیلنجز خو په خیبر پښتونخوا کې هم شته، په بلوچستان کې کوم داسې ناولد د چیلنجز چې پی ټي ایم فیس کوي؟ داسې دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ بېشکه د دې کم قیادت چې دی هغه ملي مشر منظور احمد پښتون کوي چې د بنیادي تعلق له جنوبي وزیرستان سره دی. خو د دې هیڅ کله دا مطلب نه دی چې دا یوازې تر وزیرستان یا تر خیبر پښتونخوا پورې محدود یو تاریخ دی. دا چې کله لکه ما چې مخکې ذکر وکړی په 2018 کې په وجود کې رالی، نو د دې سره د ټول پښتونخوا وطن ځوانان، سیاسي مشران، سپینږیري، پوهان، شاعران، لیکوالان، یعنی د هر طبقې سره تعلق لرونکي خلک پښتانه ورسره ملګري سول. هغه په دې خاطر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په بیانیه کې
د ټول پښتون د نجات خبره ده، د ټول پښتون وطن د مسایلو خبره ده. لکه څنګه چې تا خبره وکړه د بلوچستان جنوبي پښتونخوا، اوس په جنوبي پښتونخوا ایالت کې دلته هم پښتانه د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. اوله خبره دا ده د پښتنو دلته ټول وسایل چې دي هغه قبضه دي. که هغه ته د ارنایي، د خوست، د شارګي، د دوکۍ، د کولې خبره راواخلې، که هغه ته د کرومایډ خبره راواخلې، که هغه دلته ته زموږ چې کومې زمینداریانې دي د دې خبره ته راواخلې، که هغه دلته په شیراني وطن کې زموږ د چلغوزو ځنګلات دي د دې خبره ته راواخلې، یا که هغه دلته زموږ کمی د ډیورین کرښه چې ده چې دواړو خواو ته افغانان میشت پراته دي، پر دې چې کوم تجارت دی دا خبره راواخلې، دا ټول دلته ریاست پاکستان یرغمال کړي دي، قبضه کړي دي. لکه څنګه مطلب د ارنایي مثال په صورت کې خو ټیکداران دي دغه ځای دغه داسې دي چې اوس د ارنایي، د شارګي، د کوچ دا چې کومه کویله ده دا له پنجاب څخه دوی خلک راوستلي دي، هغو ته یې لاټ کړي دي. اوس دا وسایل یا دا مځکه دا خو د ارنایي د خلکو غده چې هغه ته وسیږي، خو دوی د هغه ارنایي خلک د دې څخه محرومه دي، حتی هغه په دې کې مزدوري هم نشي کولی. د پنجاب څخه خلک راغلي دي، دا ټول هغو الاټ کړي دي، ټیکداران الاټ کړي دي، یعنی دا دغه پر نامه ده. هغه ریاست یا حکومت ته یو څه ټیکس ورکوي، دا هغو ته الاټ کړله، هغه یې باسي او د پنجاب ته وړي او دا د پنجاب په کارخانو کې چې ده دا استعمالیږي. بیا دلته چې لږ او ډېر د دې ځایي خلک چې هغه یو څه په دې کې هغه کردار لري، یعنی د هغو یو څه جایداد دی، یعنی ونډه یې پکښې ده، هغو ته د مشکلات جوړ کړي دي چې هغه د دې څه فایده نشي اخیستلی. تاسو وګورئ چې دلته د مختلفه ترهګرو ډلو په نامه باندې دلته تنظیمونه جوړ کړي دي. بیا ریاست راځي، د ریاست سکیورټي فورسز راځي، هغه ځایي خلکو ته وایي چې موږ تاسو ته تحفظ درکوو. د هغه تحفظ په بهانه باندې په اربونو روپۍ له کاله د دوی څه د بتې په نامه، د تحفظ په نامه ځینې اخلي. اوس دلته خبره دا ده چې دغه اف سی دلته یا نور سکیورټي ادارې دي، دوی چې دلته د خلکو څه پیسې اخلي چې موږ تاسو تحفظ درکوو، د دې تحفظ لپاره خو دته ریاست خپلې پیسې ورکوي، دته خپل معاش ورکوي، دته خپله تنخواه ورکوي. دغه د دې خلکو د روزګار او د دې خلکو د سر او د مال د ژغورنې یا د تحفظ خو ذمواري ده، دا ستا وظیفه ده. خو دوی دلته د دې خلکو څخه جلا پیسې اخلي د ټیکس په نامه باندې. اوس یو ټیکس دی هغه خو وفاقي ټیکس دی، هغه وفاق ته جمع کیږي. یو صوبایي ټیکسز دی هغه دلته صوبې ته جمع کیږي. دا د هغه څه علاوه دا داسې ټیکسز دي چې دا یوې ادارې ته نه د عمل خزانې ته جمع کیږي، دا ډایرکټ دلته د اف سی د بالا افسرانو جیبو ته ځي، او دا په مختلفه بیا چې چیرې دا وزن کیږي، دغه وزن د پاره جلا خپلې ګانټې جوړې کړي دي. دا وزن یوازې هلته د اف سی پر ګانټه باندې کیږي، بل ځای دا وزن نشي کېدلی، دا هغه جلا پیسې ځینې اخلي او داسې بیا په مختلفو نامو. یعنی موږ که دا ووایو چې دلته اف سی یو فورس دی، دا د وفاق څخه خپله جلا معاش تنخواه اخلي، دلته دا صوبه جلا په اربونو روپۍ د کاله دوی ته په بجټ کې ږدي، او ورسره دلته د دې ټیکداران چې دي یا کوم دغه کویلې دی یا دغه معدنیاتو مالکان چې دي دا دوی ته جلا پیسې ورکوي. نو دا چې ټولې ته ځینې راوباسې، یوه روپۍ هم دغه خلکو ته نه پاته کېږي چې کوم د ځمکې اصل مالکان دي، نو ځکه هغه ځینې محرومه دي. بیا دلته دغه د ډیورین پر کرښه باندې چې د تګ او راتګ کومې لارې دي چې پر هغه باندې تجارت کېږي، هغه تاسو ته دا معلومه ده چې په مختلفو نامو باندې پخوا هم دغه دروازه تړل کېدله، پښتانه به بېروزګاره کېدل. اوس خو دا د تقریبا 2 کاله پوره کېدونکي دي چې دا دروازه پر مخ باندې تړل سوې ده. دلته په لکونو پښتانه چې هغه به روزګار کوي، دا ټول بېروزګاره دي. همداسې زموږ کومې زمینداري چې دي دلته په پښتونخوا وطن کې، له چمنه سې تاسو راواخلئ، بیا راځئ داسې تر کوچلاغه تر دا کوټې پورې، بیا دغه خانوزۍ د بوستان داسې کاڼ متر ځئ پسې ځه تر بوره پورې، دلته زموږ زمینداریانې وې، دلته د پښتنو باغونه ول، کښت و کروندې وې. دا د یو پلان تحت ریاست دلته د بجلۍ لوډ شیډینګ پر دې باندې مسلطه کوي. 22 غنټې د بجلۍ لوډ شیډینګ و، او هغه 2-3 ساعته چې بجلۍ ورکوله، هغه هم داسې و چې هغه ولټیج به دومره کم و چې هیڅ داسې یو ماشین یو موټر به نه چلوي چې اوبه راوباسي.
نو د پښتنو دا ټول زمینداریان دا ټول باغات چې دي دا خشک شول، دا وچ شول د بجلی د نشتون د وجې. اوس بجلی ورکول دا د چا ذمواري ده؟ د ریاست ذمواري ده. او دا ریاست د پنجاب په زراو کارخانې په دغه بجلی باندې چلی، او دا بجلی برته په سر کې جوړیږي د پښتونخوا وطن د وبوسه چې دا د پښتانه مملکت راځي، خو دوی د پښتانه د وبوسه بجلی جوړي. دا بجلی ټول د دې هډ کوارټر د په لاهور کې جوړ کړی دی، بیا د لاهور سره دغه د بجلی سپلای دی کی. نو دلته دغه بالکل یو پری پلان منصوبه ولا چې دغه د پښتنو د روزګار یو غټه ذریعہ داوه چې دغه زموږ زمینداران وي. یعنی دلته پښتانه داسې زمینداران ول چې هغه د کال ډیر غټه مدن اخسي پر خپل مځکه باندې، پر خپل کښتو کرونده باندې، او بیا د هغه په ذریعہ باندې خپل کور هم ساتي، خپل بچان هم ساتل، د بچانو تعلیم هم کوي، تربیت هم کوي. نن چې دغه بجلی نسته او د دوی د زمینداران دغه باغونه وچ شول، هغه ټول پښتانه په کراچي او په لاهور په پنډۍ په دغه ځایو کې مزدوریان کوي. څوک په هوټل کې مزدوري کوي، څوک په یو بل دکان کې مزدوري کوي، او هلته هم مزدوري ته نه پریږدي. هلته هم تاسو په خبر یاست چې یو ځای مازی یو پیښه سوې نه، که لاهوري که کراچي که داسې نور ځایونه وي، نو هلته دوی د پولیسو موټران راکش کړي، ټول پښتانه ورچي په زندان کې بندوي. بیا هر پښتون چې ځان خلاصوي په هغه پسې څوک ورځي، د هغه پر سر باندې دوی په لکونو په زراو پیسې ځینې اخلي. که چا پیسې ورکړې ټیک دی، که چا پیسې نه کړې ور بله ورځ هغه پښتون مړ کړي، هلته شهید یې کړي. په اخبارو کې بیانونه ورکړي چې دا تراګرو دا د پولیس په تراګرۍ کې چې دی دا ووژل شو. لکه دغه د کراچي د راو انور کیسه تاسو در واخلئ چې د نقیب الله شهید له کیسه څخه دغه کیسه را شروع سوله، په آخر کې چې تحقیقات وسول 4.5 پښتانه د ظالم یعنی دغه د پولیس په جامه کې یو حیوان د وژلي ول. او دا ټول داسې فیک داسې جعلي مقابلې وې چې هلته پښتانه اوسېدل، هغه د پورته کول وژل یې، که چا پیسې ورکړې ولې خو هغه ځان خلاص کړی، ښه خبره ده. که څوک پیسې نه درلودې یا په چا پسې څوک د شا د خوا نه و، هغه یې داسې ټول د 4.5 په دې کې تاسو یو دوه په دې ستاسو په جواب کې دوه سوال زما په ذهن کې راغلل چې مطلب د کویلې خبره تاسو وکړه، مطلب تنظیمونه دي هغه غواړي او باقاعده هغه وزني هم فایټینګ هم پر کړی دی، ګاډیان هم سوځلي او باقاعده د هغو ذمهداري اخیستې ده، قبله کړې ده. نو دا کې بیا تاسو څنګه وایئ چې دا د ریاست دغه دی پکې؟ او له دې ما سوی دا د بجلی خو تقریبا ټول پاکستان کې علاقې به یې فرق به پکې چیرې به زیات وي چیرې به کم وي، او د بجلی مسله تاسو نه ګڼئ چې په ټول پاکستان کې یا په ټول بلوچستان کې ستا او دغه مطلب خلکو سره مخ ته له دې ستونزې سره، نو خاص د زمینداري یا د خاص د پښتنو پورې مو ولې محدوده کوو؟ داسې ده چې ستا اوله خبره چې دلته تنظیمونه دي هغه یې قبلوي چې دغه پیښه موږ کړې ده. اوس خبره دا ده د دغه پیښو مخنیوی دا کار د چا دی، دا ذمواري د چا ده؟ خو دا د ریاست ذمواري ده. دلته چې کوم خلک اوسېږي دا خو ټیکسیز ټول د ریاست ته ورکوي. دلته قانون د ریاست پر موږ باندې مسلطه دی. دلته هر څه د دې ریاست په خوښه باندې کیږي. نو دلته چې دغه کم پښتانه اوسېږي دا خو ټیکسونه د یو بل هېواد د ریاست ته خو موږ نه ورکوو، د دې ریاست ته یې ورکوو دا ټیکسونه. نو دغه ترهګري یا دغه تنظیمونه چې دلته کم جوړ شوي دي د دې مخنیوی کول، دلته د دې ځایي ولسونو ته تحفظ ورکول، د دوی د سر د مال تحفظ دا د دې ریاست ذمواري ده. اوس خبره دا ده چې دا ریاست یو ځای خبره کوي چې د دې ریاست سکیورټي ادارې جاسوسي ادارې دونی چالاکه دي چې دا په خړو اوبو کې ستن پیدا کوي. نو چې ته په خړو اوبو کې ستن پیدا کولی سي چې بیا دلته په سپینه ورځ باندې د پښتنو د کویلې لوډ ګاډیانې سوځل کېږي، ته چیرې چې دلته پښتانه وژل کېږي، ته چیرې د پښتانه وطن کې چې دغه ترهګري کېږي، ته چیرې دغه پښتانو ته تحفظ ولې نسي ورکولی؟ دلته په سپینه ورځ باندې پښتانه اغوا کېږي، دلته وژل کېږي، دلته په سوو واقعات کېږي. نو دلته دوې خبرې دي، یا خو چې دا ریاست کمې دعوې کوي چې دلته دا ریاست دونی چالاکه سکیورټي ادارې لري، جاسوسي ادارې لري چې هغه په خړو اوبو کې ستن پیدا کوي، دا خبره مکمله دروغ ده. په دې خبره باندې ولس غولولی دی او د ولس څخه په دغه خبرو باندې ټیکسونه اخلي، پیسې اخلي، ولوټمار یې شروع کړی دی او ځان ته په یورپ او په امریکا کې جایدادونه جوړوي. دا د دوی د معاش یعنی د ولس د لوټلو یو ذریعه ده. یا که چیرې په دا خبره کې حقیقت وي، دوی واقعي دونې تیز وي، نو بیا د دې مخنیوی ولې نه کېږي د تېرو 6 کالو څخه؟
بیا خو نو ته په خپله دا کوې، دا ته په خپله په دې کې ملوث یې. نو په دا دوو کې خو به دا ریاست یوه مني. بله خبره دا چې دغه تنظیمونه دا په پنجاب کې هم سته. په پنجاب کې د پنجاب خپل د دوی چې کوم وفاقي وزیر داخله یا وزیر خارجه سابقه تیر سوي دي یا صوبایي تیر سوي دي، د هغو خپل سټیټمنټونه پراته دي، انټرویوانې پراته دي. هغه دا ویلي دي چې په پنجاب کې 4 ترهګر تنظیمونه سته، وسلوال تنظیمونه سته. خو دا 4 وسلوال تنظیمونه چې په پنجاب کې وجود لري، د دې مرکزیت په پنجاب کې دی. نو په پنجاب کې خو تر ننه پورې یوه داسې واقعه نه ده سوې. په پنجاب کې خو په زراو کارخانې چلیږي او په هغه کارخانو کې په لکونو د پنجاب خلک روزګار کوي، مزدوریانې کوي. هلته خو دا واقعه نه ده سوې. بیا څنګه چې دلته پښتونخوا وطن ته راسي او بیا دلته نه یو سړی دکانداري کولای سي، نه یو سړی یو تجارت کولای سي، نه یو سړی یو روزګار کولای سي، نه یو سړی یو موټرواني کولای سي، بیا دلته دا واقعیت را شروع سي. نو دا موږ دا خبره کوو او د دې له موږ سره ثبوتونه سته. موږ بار بار ویلي دي د دې ریاست ذموارانو ته چې تاسو د دې ملک د فوج میجران دي یا جرنیلانې دي یا هر څوک چې دي، هغه هم دروغ واړي. زموږ د پښتون ژغورنې غورځنګ خلک هم دروغ واړي او د دې ملک چې کوم کنټرول میډیا چینلان دي چې دا ټول د دې سکیورټي ادارو تر کنټرول لاندې دي، دوی ته اجازه ورکړي موږ ورسره کښېنو، مناظره به سره وکړو. دا چې کومه خبره موږ کوو چې دلته دا ترهګري ټوله ریاست پاکستان په خپله جوړه کړې ده. دا د پاکستان د معیشت یو ذریعه ده، دا د دوی د روزګار یو ذریعه ده او دوی د 50 کالو څخه دغه یو کاروبار روان کړی دی. دا ټول دوی پکې ملوث دي. موږ دا په ثبوت رسولی شو. نو دا دوی ته هم تاوانونه رسي یا د دې کسان وژل کېږي؟ ګوره دا په دې کې کسان داسې وژل کېږي چې په هغه کې د دوی ذمهواره کسان یا د پنجاب سره تعلق لرونکي خلک هېڅوک نه دي پکې وژل شوي. په هغه کې که وژل کېږي یعنې هغه د قربانۍ بکره چې ورته وایي، هغه چې قربانۍ یې دوی هغه برته دغه د پښتونخوا وطن سره تعلق لرونکي خلک دي، دغه پښتانه ځوانان دي. دا ګوره دا خبره چې شاته پسې ولاړه سي، مطلب په دې کې ډېر خلک سته چې هغو په خپله دا ویلي دي چې هو د دوی د فوج جرنیلانو دا ویلي دي چې دغه القاعده یعنې دغه دلته په نورو مختلفو نامو چې کم دلته وسلوال تنظیمونه دي، دوی هغه ټرین کړي دي. هغه په خپله دا وایي دا موږ ټرین کړل، دا زموږ هیروز ول، بیا موږ په دوی باندې دغه کار کوي. د لوی وطن افغانستان کې چې چا هلته جنگ جوړوي، یعنی چا هلته افغانان وژل، چا چې هلته 40 لکه افغانان په شهادت ورسول، دغه د پاکستان د جیو نیوز سینیر صحافي دی حمید میر د ټویټونه پراته دي، د انټرویو پراته ده چې دی وایي په هغه وخت کې دغه کم ګلبدین حکمتیارو یا داسې په دا نور چې کوم هلته د وسلوالو ډلو مشران ول، دا د پاکستان د FC ملازمین ول. دا خو هغه ټیم دوی مني سي دا هغه ټیم یو ضرورت دی جوړ کو. اوس دا د دې د خپل سردرد لپاره دي. نو اوس تاسو دا مطلب یو رقم نظام څنګه لګول کیږي؟ اوس هم دا د دې کسان دي، اوس خو د دې خپل ځینې عذاب دي او ځینې تنګ دي او دوی ته تاوانونه رسي. ګوره داسې دی چې دوی پنجاب، دوی ځان هم پنجاب شماري، دوی دغه پاکستان نوم چې ورکړی دی د دې اصل مطلب پنجاب دی. اوس پنجاب ته خو تر ننه پورې یو تاوان نه دی رسېدلی. ګوره پنجاب ته تر ننه پورې یو تاوان نه دی رسېدلی. دوی ځان پنجاب شماري. موږ دا خبره کوو چې د دوی دغه پالیسیانې همیشه زموږ د وطن په تاوان دي. دوی به تاوان موږ هلته ومنو چې په پنجاب کې دا واقعیات وسي، په پنجاب کې لږ غم جوړ سي، لږ په پنجاب کې ټینشن پریشانی جوړه سي، نو بیا موږ دا منو چې یاره واقعي دا دی دوی هم ځینې په تکلیف دي. نو په پنجاب کې خو تر اوسه پورې د چا په سر کې هم نه دي درڅوي. دا د نن ورځې وزیر اعظم د دې ملک شهباز شریف دا په هغه وخت کې د پنجاب وزیر اعلی چې کوم وخت په خیبر پښتونخوا کې هغه سکولان په بمانو باندې الوزېدل چې هغه باچا خان په خپل لاس په خټو باندې جوړ کړي ول، چې په هغه کې هلته د پښتانه بچي علم زده کوي، پوهه زده کوله. په هغه وخت کې دغه د پنجاب وزیر اعلی او د نن ورځې وزیر اعظم شهباز شریف دا ویلي دي، باقاعده د دغه وسلوالو ډلو سره اپیل کړی دی چې تاسو دلته چې هر څه کوئ وکړئ، مهرباني وکړئ پنجاب ته مه راځئ. اوس دا ګوره دا د دوی د وخته څه پالیسي دا جوړه شوې ده. دوی یوازې پنجاب پاکستان شماري، یوازې د پنجاب د خلکو دپاره د دوی هر
پروجیکټ چې وي هغه وي، هلته د روزګار ذریعې دي، هلته ترهګري نشته، هلته امن دی، هلته هر څه خیر خیریت دی. او دلته په پښتونخوا وطن کې دغه پالیسیانې دوی دوامداره ساتلي دي. دا اوس چې راغلي دي دا چا راوستل؟ دا داخه د دې ملک واکداران ورل بقاعده د مذاکراتو په ذریعه راوستل. موږ په هغه ټیم کې هم دا وویل چې وروره دا موږ وطن ته تاسو دا خلک ولې راولئ؟ تاسو پنجاب ته بوزئ، نورو ځایو ته بوزئ که واقعي دونې پر مین یاست. یعنې که تاسو وایئ چې دا خلک دلته ښه خلک دي، دا امن راوستلی سي، نو تاسو خپل وطن دوی ته حواله کوي. لیکن دوی خپل وطن نه حواله کوي. د مذاکراتو په ذریعه تقریبا شاوخوا 10,000 کسان راوستل، خیبر پښتونخوا کې برته ځایونه ورکړل. نن تاسو وګورئ ټوله خیبر پښتونخوا پریشانه ده، هلته ټول پښتانه پریشانه دي، نه روزګار سته نه بل څه سته. نو اوس که موږ وایو چې دا د دوی تاوان دی، نو د دوی تاوان چې دی بیا دوی راوستل ولې؟ بیا زما وطن ته ولې راوستل؟ زما په وطن کې ولې آباد کړل؟ په دې کې تاسو نه کړی دا خو هغه کسان چې د دې سیمې اوسېدونکي وي یا پښتانه دي، ساده ټکو کې دا پښتانه دي، نو دغه ځای کې لوی سوي یا د دغه ځای کسانو دا په پنجاب کې څنګه مطلب خبره دا ده چې هغه خو داسې نه دي چې اوس هغه یو عام ژوند کول غواړي. ګوره د هغه خو یو فکر دی، هغه یو مایند سیټ جوړ شوی دی، او دغه مایند سیټ د ریاست په خپل ور جوړ کړی دی. موږ خو چې خبره کوو، موږ د دې خبره نه کوو چې د دې سیمې دی یا دغه سیمه دی. موږ د یو سوچ، د یو فکر، د یو نظریې، د یو مایند سیټ خبره کوو چې دا مایند سیټ دلته دا ریاست خپور کوي. د دې تخلیق کار چې دی، یعنی د دې مشري چې د ریاست کوله، د ریاست په سرپرستی کې دا یو مایند سیټ جوړ شو. نو دا مایند سیټ چې جوړ شو، اوس د ریاست دغه مایند سیټ ته په پښتونخوا وطن کې نور هم دوام ورکوي. دی غواړي چې د پښتانه هم دغه صفات سي. و موږ دا خبره کوو چې پښتانه نه په تاریخ کې ترهګر پاتې سوي دي، نه اوس ترهګر دي. دا چې کومه ترهګري ده د ریاست ترهګري ده، دا پر پښتانه وطن باندې مسلطه سوې ده. موږ د هر رقم ترهګري مخالفت کوو. موږ روشن فکر خلک یو، موږ علم دوست خلک یو، موږ پرمختګ غواړو، موږ ترقي غواړو، موږ علم غواړو، موږ تعلیم غواړو، موږ روزګار غواړو، موږ په خپل ژبه کې زده کړې حاصلول غواړو. یعنې دلته چې کوم وسایل دي پر دې خپل اختیار غواړو. لکه په جان کې چې نور قومونه دي، داسې د یو قوم په صفت باندې خپل ځان دنیا ته ورپېژندل غواړو. دا زموږ بنیادي انساني آئیني جمهوري هر څه حقوق دي. خو دغه حقوق یې له موږ څخه اخیستي دي. زموږ د کام سوچ او فکر یې دې خواته ورګرځولی دی، هغه په دې مشکلاتو کې راګیر کړي دي چې روزګار نسته، علاج نسته، تعلیم نسته، امن نسته، ترهګري ده. پښتانه به استحکام په دې مشکلاتو کې راګیر کړي دي. د پښتنو هغه خپل اصل هدف چې دی هغه هېر کړی دی. اوس 21مه صدۍ ده، په کار دا و چې پښتانو دلته د خپل ژبې خبره کولای، د خپل کلتور، د خپل لباس خبره کولای، د خپل دغه نصاب چې موږ پښتنو ته وایو په دې کې د خپل اتلانو ذکر کولای. یعنی لکه په جهان کې چې قومونه څونه پرمخ تللي دي، پښتانه هم دغسې د جهان د قومو په صف کې د درولو د پاره هلې ځلې کولای. خو دوی پښتانه په دغه مشکلات کې اخته کړي دي. د پښتنو څخه اصل هدف چې دی هېر دی. نو موږ خبره دا کوو چې وروره موږ په کار دی په 21مه صدۍ کې خلک د دې شي دپاره کار وکړي. پرمختګ خلک هغه دي په سپوږمۍ کې ګرځي، مشینري ګرځي چې دلته ژوند څنګه ممکنه سي. نور باندې په نږدې هندوستان کې تاسو وګورئ سمندري ټرینونه چې په اوبو کې دننه تګ او راتګ دی. یعنی داسې دوبۍ ته ولاړ سه، داسې دغه چاینا ته ولاړ سه، داسې د نږدې هېوادونو ته ولاړ سه، هغه چیرې ورسېدل. او زموږ هغه تاریخي کام، هغه تاریخي ملت چې زموږ په جهان کې یو نوم مو، یو کردار مو، موږ ډېر یو مهذبه، یو تهذیب لرونکي کام پاتې سوي یو، نن هغه کام پر ختمېدو باندې روان دی. نن هره ورځ په ټول پښتونخوا وطن کې بس موږ کام دی، یوازې موږ جنازې پورته کوو، ویرې دي، ژړاګانې دي. نو دا اصل کې دا د ریاست یعنی دغه کم پنجابي استعمار چې دی د دوی پالیسي داسې ده چې زموږ خلک په دغه عارضي مشکلاتو کې اخته کړي دي، له موږ څخه خپل هدف پاته دی. په دې کې تاسو یوازې پاکستان ګڼئ که دې کې عالمي کوم طاقتونه چې دي یا قوتونه چې دي هغه هم پکې ښکېل دي؟ ګوره په دې کې دلته د دې ملک پر سطح باندې پنجاب د دې سرپرستی کوي چې موږ ورته پنجابي استعمار وایو، او دا علامي سامراجان هم سته. دا ټول یو کړی ده. اوس په 1981 او په 80 کې چې دغه کومه سلسله را شروع سوله په افغانستان کې چې کوم جنګ و د روسو د امریکې و د دغه
سلسله د هغه ځای سره شروع ده. موږ دا خبره کوو چې په هغه جنگ کې اوس دغه جنگ په داستان کې نه ځو، خو په هغه جنگ کې چا څه لاسته راوړل، موږ څه لاسته راوړل. جنگ خو زموږ نه و، جنگ خو د امریکا او د روسو. خو په هغه جنگ کې امریکا د دې جنگ وروسته چې روس مات شول، امریکا د دنیا سوپر طاقت جوړ شو، یو نړیوال قوت جوړ شو. نو امریکا خو دا ګټه پکې واخیسته. دغه ملک پاکستان د هغه وروسته اټومي قوت جوړ شو، ځان یې د اټومي قوت خاوند کی. داسې عربو د امریکای سره ډیر لوی لوی معاهدې وکړې د تیلو، هلته په ورلد بینک کې اکاونټونه سول، یو کیسه یې سوله دغه عرب دا نن څونه پر مخ ولاړل ترقي یې وکړه. اوس موږ څه حاصله کړل؟ تر هر چا زیات حقداره خو موږ ولې چې خاوره زموږ وه، وطن زموږ و، زموږ ټول وطن کنډواله سو، زموږ ټول وطن ایدره سو، زموږ ټول وطن د کونډو ډک سو، زموږ ټول وطن د یتیمانو ډک سو، زموږ ټول وطن معذوره سو، د چا پښه نه وه، د چا لاس نه و، د چا اعصابو کار پرې شوی. موږ دا پکې حاصله کړل. اوس د هغه پالیسیانې تر نن ورځې پورې زموږ پر وطن باندې مسلطه دي. اوس دا روانو وختو کې یعنې اوس یې دا د شروعات سوي دي. هغه د 1980 کال چې کوم یو نړیوال جنگ و د روسو د امریکې، اوس نن بیا هغه جنگ د چاینا او د امریکې ترمنځ را روان دی. بیا زموږ وطن ته تلکې درېدلې دي. بیا به زموږ په وطن کې هغه د 1980 کال یو تاریخ بیا را ژوندی کېږي. بیا به دغه پښتانه، بیا به جنازې، بیا به زموږ وطن یتیمان به کونډې به ویر به پنجاب په دې کې بیا ګټې کوي. دا نن ته وینې د سی پیک په نامه یا په بل نامه باندې چې کومې لوبې روانې دي. په پښتانه وطن کې دماکه وسي، تر 100 زیات پښتانه پکې شهیدان سي. دغه نږدې د کوټې سیول روغتون دماکه چې وسو، څونې وکیلان پکې شهیدان سول. بیا د پېښور آرمي پبلیک سکول، بیا داسې په درزنو واقعیات د دې ملک ذمواران یعنی د پنجاب واکداران راسي په یو خبره ځان خلاص کړي. دا د سی پیک د ناکامه کولو کوشش دی. ورور اوس د سی پیک دی چې شي په د سی پیک کې به ست کام زما د بار دی چې شي. د سی پیک چې کوم نوکریان دي هغه د وخت سره پنجابیان پر دې لګیدلي. د پنجاب سره تعلق لرونکي خلک ځوانان دا د نن سواته کال مخکې چاینا ته تلل، هلته چاینیز ژبه زده کوله، بیا بدلته دا راځي، بیا بدلته دا ترجمانی کوي. داسې چې کم هغه د دې پروجیکټس دي، یعنی کم چې هغه د دې د پروجیکټس مشران دي، دا ټول پنجاب دي. مازی هغه نوم یې ورکړی دی، یعنی دا چې کومې پیسې اخیستل سوي دي د چاینا څخه په اول پیز کې یا په دویم کې، دا ټول د پنجاب جرنیلانو د پنجاب حکمرانانو وړي دي. دا په پنجاب کې چې اورنج ټرین جوړیږي، میټرو بس منصوبې جوړیږي، یا دا چې دلته دومره روزګار دی، دا ستا څه خیال دی چې دا اوس د پنجاب صوبایي حکومت دا کوي؟ دا خو وفاق د اسلام آباد په خپله لګیا دی، یوازې پر پنجاب یې ترجیح ده. که دلته د سی پیک په نامه پیسې دي، که دلته د پښتون بلوچ وطن نورې کومې معاهدې چې دوی کوي، د سندک غې کړې ده، د کویلې غې کړې ده، داسې نور دغه د ګوادر پر سر چې وزه د چاینا سې اخلي، یعنی داسې نور چې کوم وسایل دي د دې ټول معاهدې چې دوی کړي دي، دا ټول هغه پیسې دي، دغه پیسې دي په پنجاب کې لګوي. په دغه پیسو باندې دوی پنجاب ته ترقي ورکوي، پنجاب یې پر مخ باندې بیولی دی، او د پاکستان جرنیلان په یورپ او په امریکا کې په دې باندې جایدادونه اخلي. اګه خو بنیادی د دې خلکو غدي. نو موږ ځکه دا خبره کوو چې دا ټول هغه سامراجي قوتونه دي، لکه دلته د روس په جنگ کې دا ټول سره یو ول، مفادات سره ګډول، مفادات سره شریک ول، او هغه مفادات په شریک سره واصل. خو زموږ د کام استحصال پکې وسو، زموږ تباہي پکې وسوه، زموږ یو نسل وژنه پکې وسوله. نن هم چې د منصوبه روانه ده، دا هغه منصوبه ده. نو موږ به استحکام دا ځخ کوو چې دا ټول چې دغه کوم مشکلات دي، دا یو زموږ د کام خپل مشکل نه دي، دا پر موږ تپل سوي مشکلات دي، او د دې په نتیجه کې زموږ کام د تباہي خواته روان دی، دوی د ترقۍ په خوا روان دي، زموږ په وینو باندې کاروبار کوي، زموږ په وژلو باندې دوی کاروبار کوي، دوی بزنس کوي. نو هغه که امریکا ده، که دلته دغه پنجابي استعمار دی، که دغه عرب دي، که دغه نور دي، دا ټول په تاریخ کې هم د پښتون افغان وژنې لپاره دوی سره یو سوي دي. نن هم دغه ټول په یو شکل یا په بل شکل کې پکې شکیل دي، پکې کار کوي. دې کې داسې دغه نه دی. اوس تاسو په پنجاب باندې دا الزام لګوئ چې هغه یو سوپر طاقت یو لاس ورکړی دی. نو ولې پښتانه دا چم نه کوي؟ ولې د خلاف سي دي هغو ته ولې لاس نه ورکوي؟ مطلب کاونټر په کار وسي وي کې ولې نه کوي؟ ګوره دا داسې دی، دا یو ډېر غټ
باس ته به بیا موږ ځو دا چې کوم وخت فرنګي دلته راغلی وو دغه ټول برې صغیر هندوستان یې نیولی وو دلته یې دغه ټول کامونه نیولي ول نو دا سلسله بیا هغه ځای ته درېږي چې په اولو درو جنګو کې چې د پښتنو د افغانانو د فرنګي ترمنځ سوي دي هغه درې شکستونه چې پرلپسې موږ جوړ کړي دي دا بیا تر هغه ځایه پورې دا کیسه رسېږي نو دا خلک دغه پنجابي استعمار دا په هغه وخت کې د دې فرنګي ملګري وو دوی د فرنګي تنخواخوره ول د فرنګي په پوج کې ملازمین ول د فرنګي خدمتونه یې کول تر دا حده پورې چې فرنګیان د حیوانانو شوقیان دي ساتي دوی هغه حیوانان ورساتل او موږ پښتانه افغانان د خپل وطن په دفاع کې د فرنګي په خلاف جنګېدلي یو موږ مبارزه کړې ده موږ خپل سرونه هم قربان کړي دي د فرنګي سر هم په خاره چې غلی دي نو زموږ دغه کیسه د هغه ځای را روانه ده نن چې دغه فرنګي که هغه د امریکې په شکل کې دی که هغه د برطانیې په شکل کې دی که په نورو شکلو کې دي چې پر ده مهربانه دی نو د هغه وخت د فرنګي خدمتونه کړي دي او موږ د خپل وطن په دفاع کې د فرنګي خلاف مبارزه کړې ده نو دا سلسله د هغه ځای سره روانه ده او بل خبره دا ده چې نن دی دغه د عالمي سامراجو د پاره کم کار کوي یا د کم لاس ور کړی دی ګوره دا بیخي بېننګي ده پښتانه افغانان په تاریخ کې داسې بېننګه نه دي پاته سوي یعنی دوی خپل هر څه قربان کړي دي د هغو دپاره نو موږ دا خبره کوو چې تاسو چې د هغو سره په هر لیول باندې ملګري یاست یا تاسو لاس ور کړی دی کم سے کم زما وطن به د هغه د خوشنودي دپاره یعنی د هغه د خوشحالولو دپاره نه تباه کوي نه به بربادوي دا وطن د 15,000 کاله تاریخ څخه زما دی زما پلار او نیکه د سرونو په قربانۍ باندې ساتلی دی نن هم موږ لګیا یو د خپل وطن د ساتنو دپاره خپل سرونه قربانو دا مبارزه د روانه ده یو وخت به راځي ان شاء الله چې موږ پر خپل وطن باندې خپل واک او اختیار وګټو دغه خپل ټول پښتون وطن د دې ټول چې څومره وسایل دي پر دې باندې موږ په صحیح معنا باندې واک او اختیار وګټو د خپل حکمرانی خپل یو کامی وعدت یو کامی ریاست دا قائم سي نو بیا به دغه پښتنو د مشکلات کمیږي او پښتانه به پر مخ باندې ځي د پښتانه دغه بدلري مطلب پښتانه کوي خالصي د کوي پر پښتانه مې یو ځای سي د دنیا ټول پښتانه د سپر طاقت دغه لري سي د مقابله سره ګوره داسې دی چې زموږ کام پخوا هم دغه طاقتونه ول سپر طاقتونه ټیک دی نن به امریکایي پخوا هم ول په بل شکل کې ول په بل شکل کې ول خو په هغه وخت کې زموږ پښتانه افغانان ډېر خود مختار ول پر خپل وطن باندې واک او اختیار هر څه ول هغه وخت خو حالات هم بدلونه د ټکنالوژي هغه دغه نو لکه نو سم نه حالات داسې و چې پښتانه پر یو پلیټ فارم باندې ول یو موټی وو دغه چې اوس پنجابي استعمار په دې شکل کې رالی هغه دوی خبرې دي چې هغه زموږ قوم په دوکه کې یو د اسلام په نامه باندې چې موږ مسلمانان ورونه یو دوی ته د پښتنو نفسیات معلومو چې پښتانه پر اسلام مین خلک دي خو په اسلام نه خبره دي دغه د اسلام په ټکی باندې زموږ قام دوکه کوي او بل دوی دا خبره کوي چې په ترانو په کالجو کې د زموږ نوی نسل ته دغه ترانې دی غږی اس پرچم کې سایه تلې امې کې تر دې بیرغ لاندې موږ یو خو دا که موږ دواړه پیمانه کو په دغه دوه نمو باندې دوی دغه زموږ قام تباه کوي کني زموږ قام د دې پنجابي استعمار یعنی د دوی د چکم باداران دي د دې تر مخ هم ډیر زورور خلک راغلي دلته سکندر یونانی راغلی دلته چنګیز راغلی دی دلته علاقو خان راغلی دی دلته رنجیت سنگ راغلی دی دلته دغه پرنګیان راغلی دی دلته مغول راغلی دی دا هیڅ دلته زموږ وطن نه دی نیول افغانان ټول پر یو پلیټ فارم باندې ول پر یو فکر باندې ول هر دشمن ته مشکست ورکړي دي خو دا پنجابي استعمار ما درته وایي چې دوی دغه دوی خبرې استعمال کړل یو د اسلام په نامه او یو دغه چې تر دې بیرغ لاندې موږ یو خو په دغه دوه نامو باندې زموږ قام تباه کړي د اسلام په نامه باندې د وطن جوړیږي زما وطن تباه کیږي په دې کې د پی ټی ایم ته بیرته راګرځو باسي څه باندې خاطر ولر کچې خبره وکړو دلته د بلوچستان کې خاص کر د انساني حقوقو څه حال احساس په نظر باندې او څه مشکلات یا غټ مشکلات سوي د پی ټی ایم ته صوبایي صدري نو تاسو ته کم غټ مشکلات یا د سی واقعیت سره کیږي تنګول کیږي څه کیږي نه سره کیږي دا څه دي چې دلته مشکلات خو په هر معنا باندې بیخي ډیر زیات دي ولی په دې باندې چې دلته
په اکثریت یا پښتانه اوسیږي یا بلوچستان اوسیږي، دواړه محکوم مقامونه دي. نو د محکوم مقامو مشکلات خو ډیر زیات وي، خو غټ مشکل چې دی هغه دلته دا دی چې دغه میسنګ پرسن چې موږ ورته وایو ژوندي ورک انسانان، دا ډیر غټ مشکل دی، که هغه بلوچستان دي که پښتانه دي. پښتانه هم په بلوچستان کې ورک دي؟ او ډیر زیات ورک دي. دا اوس د خیبر په جرګه کې موږ بقاعده د دې ډیټا راټوله کړه، په هر ولسوالۍ کې پښتانه ورک دي. د بلوچستان په ځینو د جنوبي پښتونخوا مطلب ژوب لورلای داسې راځي بیا تر دوکۍ چمن تر پښینه دوکۍ یا رای دلته ژوندي پښتانه ورک دي. اوس داسې دی چې دلته هغه خوف هغه ویره دومره جوړه کړې ده چې ډیر داسې کسان موږ ولیدل، موږ په خبر یو چې د دې سړي سره دا پیښه شوې ده، خو هغه موږ ته خپل ډیټا چې هغه موږ راټولوله هغه موږ ته نه راکوله، ویرېدل. دلته هغه ویره هغه خوف دومره جوړ کړی دی، یعنې دلته یو په داسې طرز باندې دغه ریاستي ظلم جبر روان دی چې دوی وایي زه به دې وژنم هم وهم به دې هم وسایل به دې هم لوټم او ته به فریاد هم نه کوې، ژاړې به هم نه. یعنې دا چې اوس دغه پښتانه دي موږ په خبر یو چې پلانکي دماکه کې د دې کور هم یو شهید شوی دی، هغه موږ ته د خپل شهید نوم یعنې د پلار نوم ډیټا موږ ته یې نه راکول. تر ډېره حده پورې موږ خبر یو چې په دې کور کې یو سړی دی، یو ځوان دی، دا ورک دی، لاپته دی، خو هغه کور والا موږ ته ډیټا نه راکوله. اوس وجه چې د وجه دا ده چې د دې ریاست ویره د خوف دی چې د ریاست هر څه کوي، بیا انسانان ویرولي دي چې ته به غږ هم نه کوې، فریاد به هم نه کوې. څومره کسان ورک دي بلوچستان سره؟ پښتانه که چیرې پښتانه تقریبا دا چې دغه اوس د خیبر جرګې دپاره په ټول وطن کې موږ وګرځېدو، هغه خلک چې موږ ته ډیټا راکړې ده یا موږ به خبر وو، هغه چې موږ راټوله کړې ده، یعنې تقریبا چې څونه ډیټا موږ راټوله کړې ده د هومرې نور هم داسې ډیټا شته چې هغه راټوله سي، خو هغه خلکو موږ ته نه راکوي. نو تقریبا ته 800 نه واخله تر 1000 پورې دا دلته په جنوبي پښتونخوا کې پښتانه ورک دي. پښین دی، چمن دی، کلا عبدالله ده، کوټه ده، بیا داسې زه. او دا څوک دي؟ مطلب د سیاسي کسان دي؟ په دې کې سیاسي کارکنان هم شته، په دې کې طالب علمان هم شته، په دې کې مطلب داسې کاروباریان خلک هم شته، په دې کې لوبغاړي هم شته، په مختلفو نومو باندې. او دا ذکر خو هغه د مشرف خپل کتاب کې هم کړی دی چې ما دونې پښتانه پر امریکا باندې خرڅ کړل، دونې خلک هم پر خرڅ کړل. نو دا داسې مشرف پر امریکا باندې خرڅ کړل، بل جرنیل رالی په یو بل منصوبه کې دا وکړل، خو دا دي ټول پښتانه یا بلوچستان. نو غټ مشکل چې دی دلته په دې صوبه کې دغه دی. دویم دلته ډیت سکواډونه یې جوړ کړي دي، که هغه د بلوچ وطن دی که هغه د پښتون وطن دی، هغه ټول د ریاست په سرپرستی کې دغه کار روان دی. دا فکر کوم دا په افغانستان کې مو ولته داسې نوم ورکړل شوی د اربکیانو په نامه یو داسې نوم یې ورکړل شوی، دا ډیت سکواډ دلته داسې د ځایي کسانو ته اسلحه ورکړي، داسې به وي؟ مطلب ځایي خلک دي، اصلي ریاست ورکړي دي، راداریان ریاست ورکړي دي، محلي پولیس هر څه نه یو خو پولیس دي، دا بس دغه عام پرایویټ خلک دي. دا ډیټ سکواډ دي، خپل پرایویټ ځایونه دي، خپل پرایویټ جیلونه یې بقاعده جوړ کړي. مطلب خلک ولې ځي دې ته؟ څوک ځي یم زه ورځم، ما ته تنخوا راکوي، څه راکوي؟ عام سړی خو دې ته نه ځي، داسې فکري شعوري خلک خو نه ځي، خو هغه لړلي خلک، هغه ډرګ مافیا، لینډ مافیا، هغه د منشیاتو کاروباران یا هغه قاتلان چې هغه په خپلو علاقو کې په مختلفو جرایمو کې راغلي، بقاعده هغه خلک راځي، دا ټول ورسره ملګري د دې سرپرستي ریاست کوي، دې ته راداریان، د تورو چټو موټران، سلاوي، دا ټول ریاست ورکړي دي. دا د ورځې د ریاست لپاره کار کوي، د شپې بیا راوځي عام خاص ولس تنګوي. دا زموږ په وطن کې ډېر یو لوی مصیبت دی. او دا چې دلته داسې خلک وي چې هغه د ریاست د دغه ظلم په خلاف باندې غږ پورته کوي، یعنې په ولس کې شعور راولي، ریاست د دغه خلکو په ذریعه باندې هغه خلک بیا د منځه باسي. او د دوی بیا څه ګټه ده؟ نو دې خلکو ته پرې هینډ ورکړی دی په دا اړ کې چې دی څونې کار د ریاست لپاره کوي، دغونې دی ځان لپاره کوي، پر مځکو قبضې کوي، د منشیاتو کاروبار کوي، په یو علاقه باندې ویره مسلطه کړې ده، غلاوې کوي، داسې نور ډېر داسې جرایم پیشه عناصر دي چې پکې دی ملوث دي. د ده خو دا ګټه ده پکې. اوس که چیرې دلته یو د ریاست یو ریټ قایمه سي، دلته قانون راسي، نو بیا خو د یو عام سړی دی، بیا به دی ځي یو ځای به یو کښت و کرونده کوي او مزدوري به کوي.
خو دلته یو معتبري په لاس ورغلی ده، خلک دي، انسانان دي، بدماشي ده، قبضې دي، کاروبار دی. نو دا خو دلته دا ګوره دا د ریاست په خوښه باندې دا کېږي. اوس ریاست دغه کار په پنجاب کې نه کوي، برته هغه زموږ خبره هغه ځای ته ورسېږي چې ځکه دا د ریاست په خوښه باندې کېږي چې زما وطن یې ټارګېټ کړی دی، په دغه محکومو قومو کې دي دغه مسایل پیدا کړي دي. ولې چې دغه محکوم قومونه د دې مسایلو سره ووځي، دا تعلیم وکړي، دا پوهه حاصله کړي، نو هغه خو دستي د خپل حق، د خپلو مدنیاتو، د خپلو وسایلو خبره بیا کوي. بیا هغه د ریاست د دې شانو غوښتنه کوي. نو ریاست دغه محکوم قومونه په دغه مصیبتو باندې اخته کړي دي چې دا دلته انګیج وساتي، مصروف یې وساتي، او دی دلته خپل استعماریت برقراره وساتي، دغه قومو استحصال دی په دې شکل باندې وکړي. نو دا مشکلات سته. بل زموږ دلته په جنوبي پښتونخوا یعنې بلوچستان ایالت کې دا قامي دښمنۍ، قامي بدیانې، دا ډېر لوی ستونزه ده. دا د خلکو خپل ذاتي دغه دی، نه په دې کې بالکل په دې کې شک هم نشته، د خلکو خپل ستا، خو داسې هم نه دي چې دا څومره دي دا د خلکو خپل دي. په دې کې هم د دې ریاست لاسونه ککړ دي. لکه څنګه؟ یعنی زموږ دغه کلا عبدالله سیمه ده، 4-5 لکه شاوخوا بیا د غونې آبادي نفوس وي. په دې 4-5 لکه آبادۍ خلکو کې تقریبا کوچنۍ او غټې چې ټولې سره راواخلې د 400-500 پورې دا آبادۍ دي. اوس زه دا منمه پښتانه دي، جذباتي خلک دي، په یو پلو، پر یو پټي، پر یو بله مسله باندې به یو بل سره خوش کړي، یو بد به رامنځته سوي. خو دا به 50 بدۍ وي، دا به 60 بدۍ وي، دا به 100 بدۍ وي، دا 500 بدۍ دا نه منم. په دې باندې دا نه منم چې د پنجاب آبادي ده، دا اوس په 13 مردمشماري کې تقریبا 11 کروڑه شاوخوا دوی لیکلې ده د پنجاب آبادي. په دې 11 کروڑه آبادي پنجاب کې موږ نه ولیدل چې د پلانکي پنجابي او د پلانکي پنجابي بدي ده سره د پولي او د پټي مسله ده، دونې پنجابیان یې مړه کړل، دونې پنجابیان یې مړه کړل. دوی هم قومونه لري. ستا مسلې خو ستا ته ده داسې خو نشته لکه زموږ د کلا عبدالله سیمه. زما د په کلا عبدالله سیمه کې چې څومره خلک په بدۍ کې وژل سوي دي، په دغه قامي دښمنیانو کې، په ټول پنجاب 11 کروڑه آبادي کې څوک نشي ثابتولی. هلته ګوره د قانون ریټ سته. دغه زموږ د دلته بدیداره خلک چې دلته وسیږي یا ژوند کوي، ته ووینه 10-10 موټره په پسې په هر موټر کې 15-10 وسلوال خلک وي دلته وسیږي. دغه خلک چې پنجاب ته ولاړ شي، دا یو سړي ته ماته توپک ګرځولو اجازت نشته. ګوره دلته حکومتي ریټ قایمه کړی دی، زما په وطن کې دلته پرین ورکړی دی. د دې زه یو مثال در کوم. یو خدا چې په پنجاب کې د 11 کروڑه آبادي د دونې نسته، زما په یوه ضلع کې 500 بدۍ دي. په دې کې د دې ریاست ګټې دي. یو خو داسې ګټې دي چې یو قوم دی د هغه په بدیو په بدو باندې اخته کړي، د قومه سهاره سیالي پاته سوه، سیاست ځینې پاته سو، د بچانو تعلیم ځینې پاته سو، روزګار ځینې پاته سو، سیالي ځینې پاته سوله، دی به بیا خپل بدي چې د هغه پالي. نو دلته چې بیا ستا څومره وسایل وي، ستا څومره مدنیات وي، ریاست پر ډېره اسانه باندې راتللی سي، پر هغه باندې خپله قبضه کولی سي. ولې د هغې خاوند چې دی هغه په بدي اخته دی، هغه په مټې خپله بدي وکړي، نو دا ریاست ته یو فرېډ سو. نو بله خبره دا ده، ما مخکې مې وزی دا خبره کړې وله، او حقیقت دی خامخا به موږ وایو، که دوی اوس خوا په بدۍ کې نه بدۍ. ما دلته په دغه کلا عبدالله سیمه کې داسې د یو خلکو سره مجلس و، ما ورته وویل چې تاسو ساعت سره ملګري سئ، 30 کسان معتبره خلک، سپین ږیري خلک، علما خلک، دلته چې نږدې د دوی هر یو صاحب ناست دی، کمانډر یې دی یا کور کمانډر دی، هر څوک چې دی ورسئ د خپل وطن دپاره یو ښه یونیورسټي ځینې وغواړئ. دی داسې درته وویل چې دا زما کار نه دی، نه دا زما اختیار دی، دا خو د حکومتو کار دی. یو ښه کالج ځینې وغواړه، نه یې درکوي. یعنی یو ښه اسپتال ځینې وغواړئ چې د خلکو علاج پکې کېږي، نه یې درکوي. یو ښه د اوبو یو منصوبه ځینې وغواړه، مطلب د انساني ژوند ورسره، یعنی یو ښه کارخانه یې چې دلته نه یې درکوي. خو بیا د هغه سړي ته مال ورسه په دفتر کې یا کور ته یې کډه ورسره ووینه، ورته د پلاني تربره سره مو پر مځکه باندې داسې خبره ده یا داسې کیسه ده چې څو کلاشینکوفونه دي په کار بیا دی درکوي، چې څو د تورو چشو موټران دي په کار بیا دی درکوي. د دې څه مطلب سو؟ د دې مطلب دا سو چې په کوم شي باندې زه تباه کېږم، هغه زما تر ډیمانډ، زما تر غوښتنې 2-3 واره زیات راکوي، او چې په کوم شي باندې زما کام ترقي کوي، پرمختګ کوي، هغه دلته نه راکوي.
نو د دې ژوندي مثالونه دا دي. ځکه موږ دا وایو چې په دې کې هم دوی ککړ دي، په دې کې دوی ککړ دي. که دوی وغواړي دلته خپل ریټ دوی سار قایمه کولی شي، لیکن دوی ایله کړي دي د خلکو ته فری هینډ ورکړي دي، فری چوټې ورکړي دي. ولې په دې باندې چې دغه زموږ د وطن دغه نوی نسل چې را ځوانېږي دا په دې فکر کې راسي، دوی د وطن فکر د ذهنه وباسي، دوی د کام تاریخ باید دوی په ذهن کې نسی را. دوی دغه چې نصاب یې زموږ څنګه جوړ کړی دی ته دا زموږ نصاب واخ، یعنې زما نصاب دی زه خپل بچي ته وایم یو خدا دی چې هغه په خپله ژبه کې زه نسم ورته ویلی، پردۍ ژبه په زده کوم. دا د دنیا د ټولو اصولو خلاف دی. د دنیا چې څومره پرمختللي قومونه دي، که چاینا ده، که جاپان دی، که د دنیا هر نور قومونه ته راواخله، ټول یورپ دی، امریکا ده، هغه په خپله مورنۍ ژبه کې خپلو بچیانو ته تعلیمونه ورکوي، ځکه هغه دونې پرمخ تللي دي. یو خو چې موږ دغه پاتې د دې یو وجه هم دا ده چې موږ په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم نشو زده کولی، پردۍ ژبه په زده کوو. یو خو پردۍ ژبه په زده کوو، بل چې دغه نصاب کم جوړ دی، په دا نصاب کې ته یې راواخلې، دا په دې کې د پښتنو د افغانانو کم ذکر شته؟ زموږ اتلان پکښې دي؟ نسته پکښې. زموږ د تاریخ ذکر پکې شته؟ نسته پکښې. زموږ د وطن خبره پکې شته؟ نسته پکښې. ټول د درواغو یو نصاب یې جوړ کړی دی. موږ بچیانو ته موږ وایو میجر عزیز بټي دی، راشد میناس دی، پلانا دی، ډنګانا دی. وروره دا یعنی دا د پنجاب خلک دي، زما د وطن خلک خو دا نه دي. زما ایروز چې دی هغه باچا خان دی، هغه خوشحال خان خټک دی، هغه رحمان بابا دی، هغه احمد شاه بابا دی، هغه میرویس نیکه دی، هغه غازی امان الله خان دی، هغه شهید ډاکټر نجیب صاحب دی، هغه خانشید عبدالصمد خان دی، هغه فقیر ایپی مرزا علي خان دی، هغه شهید عثمان خان کاکړ دی. داسې په لکونو، داسې علي وزیر دی، داسې منظور پښتون دی، داسې نور خلک دي، لیکن د دې ذکر نسته پکښې. د خلکو ذکر دی، بس زموږ بچیان یې زده کوي. اوس د دې نتیجه چې ده، د دې نتیجه دا ده زموږ بچیان که تعلیم نه پکوي هم پاریان یې په نن سبا زمانه کې وکې په وکې چې راغټ سي ستا ورته امیدونه یي چې یاره دا خو نو ښه تعلیم یافته بچی سو، هغه د افغانیت په حواله، د قوم په حواله، د وطن په حواله هیڅ معلومات هم نه لري، او چې د ده پوښتنې ځینې کوي بیا لکه طوطي داسې درته غږېږي. دا قومونه خو داسې ختمېږي، دا قومو شناخت او پهچان خو داسې ختمېږي، دا داسې د تاریخه څه وځي لکه دوی چې دا دغه دی. نو موږ دا خبره کوو چې دا په دې هر څه کې چې پښتون تباه کېږي یا دا نور محکوم قومونه کې څوک هر څه بولي، زه دا که یو پښتون په کور کې په تبه باندې مري هم دا زه د پنجاب سازش بولم. ولې دا پنجاب دغه یو سوچ د دې جوړ شوی دی چې پښتون افغان به بیعصیت کام دوی د منځه سوړي. که هغه په تاریخ کې موږ د دې کردار راواخو کې اوس راواخو، نو دا چې په هر شکل کې دلته دا واقعیات کېږي، که دلته پر دا سړک باندې یو اکسیډنټ کېږي دا هم د پنجاب سازش دی. ټول پنجاب کې د موټروي جوړې کړي دي، یو رینج ټرین دی، بهترینه منصوبې دي، منیجمنټ دی. زما په وطن کې یوه داسې منصوبه نه جوړه، دا د کوټ او د کراچي روډ دی. 2,000 انسانان په دې کې ووژل شول، 2,000 انسانان په دې کې په اکسیډنټ کې خپل ژوند د لاسه ورکړي، دوی نه جوړي. که چیرې دا اوس د پنجاب یو منصوبه والی بیا به دا وختي لا جوړوي. د پنجاب د یو عام کلو څه چې سړکانو موزي ته ورسه هغه وګوره، اوس موږ دلته دغه لویه لار وګوره چې په لکونو پښتانه له دې خوا هم ځي لا خوا هم راځي. نو دا د پنجاب سازش دی، زموږ د کام په تباهۍ کې، زموږ د کام په وژنو کې، زموږ د کام په وسایلو په لوټلو کې، په دا هر څه کې پنجاب ملوث دی په یو شکل که په بل شکل. دا کوم ستونزې چې دي یا دا کوم مشکلات چې دا خو مجموعي یا د ګوند په سطح یا د تحریک په سطح باندې ذاتي کومې ستونزې دي یا کومې مسلې دي چې تاسو سره مخ کېږئ او داسې مطلب ستاسو مخ ته راځي او تاسو سره لاسو ګریوان کېږئ؟ یو څوک د خپل قام د خپل وطن لپاره مبارزه کوي، یعنی د ده د پالیسیانو مخالفت کوي، د پالیسیانو په مقابله کې خپل قام ته شعور ورکوي، خامخا دوی مشکلات جوړوي. بیا خاص کر پښتون غورځنګ چې دغه د تیرو 6 کالو سره د خپل وطن لپاره مبارزه کوي، هغه د ټولې دنیا تر مخ دی. ارمان لونی زموږ د مرکزي کمیټۍ غړی و، جنوبي پښتونخوا سره تعلق و، دا یې په ژړ مازدیګر باندې په لورلای کې په شهادت باندې ورسوي. بیا ظلم تر دې حده چې 6 میاشتې د ده اف آی آر هم نه کاټېدی. بیا چې اف آی آر کاټ شو، کیس یې څنګه روان کړی دی په هغه باندې تاسو ټول خبر یاست. عارف افغان زموږ د جنوبي وزیرستان واڼه ملګری و، په ماښام د روزه مات څخه 2 منټه مخکې
په سر کې ووښتي، هغه د ګولۍ غږ یې د ده بچیان هم واورېدی. بیا تر هغه غټ ظلم وګوره چې د پنجاب د هغه وخت گورنر او د خیبر پښتونخوا د پولیسو آی جي او داسې نور د حکومت د ریاست ذمهواره خلک هغو په هغه ماښام باندې ټرینډ شروع کړي، وایي کوتم مار مهم شروع سو. دا دوی عارف افغان وژلی و، یعنی په دغه نامه یې ورته ویل او دا په دې باندې دوی باقاعده فخر کوي. بیا په خړ کمر کې هم د روژې میاشت وه، 15 ځوانان زموږ په شهادت ورسېدل، تر 45 زیات زخمیان کړل چې هلته هغه کمه درنه ورکول سوې وه. تر هغه غټ ظلم یې بیا دا پسې وکړي چې د هغه واقعي اف آی آر پرچې هم زموږ پر ملګرو باندې وکړې، زموږ پر تحریک یې وکړې. داسې په 6 جون په واڼه کې زموږ ملګري په شهادت باندې ورسول چې حمله یې وکړه. په هغه کې عارف افغان د خدای جنت ور په نصیب کې په هغه وخت کې دیم ژوندی و، په دا کې وار دی زخمي سو. دا د هغه څه مخکې واقعه وه. بیا داسې دا اوس ګیلمن شهید تاسو ولیدي چې په اسلام آباد غوندې سیف سټي ښار کې چې هر څه د دوی په کنټرول کې دي، په ژړ مازدیګر خلک رالل، په سر کې ووی، تر اوسه پورې هېڅ تحقیقات نشته. داسې نو زموږ ملګري په درزنو باندې داسې زخمیان سوي دي، داسې زموږ په زراو ملګري غیر قانوني طور په قید و بند کې ساتلي دي، جیلونه یې ورکړي دي، د درواغو مقدمات یې پر جوړ کړي دي، د غدارۍ د دهشتګردۍ، یعنی چې څه هم دغه د دوی په عین کې راغلي دي دا یې ټول لیکلي دي. زموږ په ملګرو باندې په اف آی آرو کې هغه دفعات هم اچولي دي چې په کومه دفعه کې ذوالفقار علي بوټو چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم و دا دوی پانسۍ کړی دي، دغه دفعې له پکې اچولي. د ملک د غدارۍ د ایجنټتوب نو دا مشکلات شته. زموږ ملګرو ته کاروباري مشکلات جوړ کړي دي، کورني مشکلات ورته جوړ کړي دي، داسې په خاندان کې مشکلات ورته جوړ کړي دي. څنګه کورني څنګه مطلب کورني مشکلات داسې دي چې د کور انسانان پریشر کی هغه تا پریشر ای چې کدا مبارزه کوي نو بس بیا کور پرېږده، یا بیا موږ بیان درپسې کوو چې تا زموږ د کورنۍ سره تعلق نه لري، خپل خاندان نه خوا. یعنی ډېر داسې ملګري دي چې مطلب هغه تر هر څه تیري ولې پی ټي ایم ته چې څوک راځي، یعنی په پی ټي ایم کې چې څوک ذمواري اخلي هغه اوله ورځ په دې شي باندې کلیري چې په پی ټي ایم کې دا مشکلات شته، خو چې بیا هم دی پی ټي ایم ته راځي نو د ځان سره فیصله کړې ده چې دا مشکلات که لږ راځي که ډېر راځي دې ته دی ذهني طور تیار دی، دی وایي زه خپل د کام لپاره دا مبارزه کوم. یعنی دلته چې دغه زموږ څونې ملګري شهیدان کړي دي دا په دې نه پوهېدل چې دوی ته نه ول ویلي چې مطلب دا لاره پرېږده، خو هغه یې نه پرېږدي. نن چې علي وزیر په جیل کې ناست دی، د دنیا اجان درواغ او اف آی آرونه پر جوړ کړي دي، علي وزیر په دې نه پوهېږي چې زه ولې په زندان کې ساتل کېږم. علي وزیر خو نه د یو چا کور ته اوښتی دی، نه یې غلا کړې ده، نه یو څوک په چپلاخه ولی دی، نه د یو چا سره د پولیو د پټۍ جنګ دی، نه یو بله مشکل شته. بیا ولې مسلسله دا دی په دغه تېرو 6 کالو کې چې پی ټي ایم را جوړ شوی علي وزیر 4 کاله په زندان کې تېر کړي. علي وزیر ته بیرته راګرځو. دې کې تاسو خبره وکړه د خړ کمر او د داسې نورې واقع، دې کې شخصا تاسو په خپله لیدلي دي یا کم واقعات کې تاسو هلته سوي څه وو، لکه مطلب تاسو په کومو واقعاتو کې هلته په خپلو سترګو لیدلي دي، هلته څنګه واقع سوې ده چې مشهوره داسې واقع چې هغه بیا هلته بدله سوې ده یا په مین سټریم باندې یا الزام لګېدلی دی، هغه کومه واقعه تاسو داسې لیدلي؟ ګوره ډېر واقعات دغه د خړ کمر کیسه چې وه دا هلته د پاکستان فوج تللی دی په یو کلي کې، دغه خړ کمر په خپله د یو علاقې نوم دی. هلته یې اپریشن په نامه باندې پښتانه له کورو را ایستلي دي، وهلي دي، تشدد یې کړی دي. په دې کې یو سپین سرې زنانه ده، د هغې لاسونه یې ورمات کړي ول، په یو سپین سرې زنانه یې تشدد کړی و. بدماشان دي، د روژې میاشت ده، د اپریشن په نامه هلته تللي دي، دغه غوبل یې جوړ کړی دي. نو د هغه ځي خلک دغه علاقې خلک راوتلي دي، هغو درنه کښېنوله د دوی د دغه ظلم په خلاف. او دې درنې ته علي وزیر او محسن داوړ دا دواړه روان ول، په دغه درنه کې شرکت کوي. دوی مخ ته ورته راغلي وو، استقبال ته ورته ولاړو، غاړې ته یارونه ور واچول چې مشران رالل، زموږ یو خبره به اوس واوري. دغه د پاکستان فوج ویډیوز یې شته، ټول دنیا فیسبوک په ډک دی، ټویټر په ډک دی. دوی مخامخ فایرینګ پر شروع کړي چې په هغه په نتیجه کې 15 ځوانان زموږ په شهادت ورسېدل. خو دا واقعه دوی راواخیستله، د دې برعکس یې داسې بیان کړله چې د پی ټي ایم ملګرو د آرمي پر چیک پوسټ باندې حمله وکړله او په جوابي کاروایي کې بیا 15 کسان چې دي هغه مړه سول. داسې برعکس یې وکړله. دا د دې ټول ویډیو شته، د چمنه څه دا اوس درنه چې شروع وله دغه د منظور پښتین سره راتلی د فایرینګ. نو
مشر منظور پښتون راغلی و هلته موږ په هغه درنه کې شرکت وکړ یو دوه ځله. بیا مشر د هغه ځای اعلان وکړي په هغه شپو کې په تربت کې هم درنه وه د بلوڅانو چې موږ به هلته ځو. زه پخپله زه او منظور پښتون په یو موټر کې موږ روان وو د چمن د ډي سي د دفتر تر مخ د لاس ته د ډي سي دفتر دی مخامخ پریس کلب دی دا مین سړک دی دا د ایدي سنټر هم خاص دغه مین سړک دلته موږ روان یو سره غرمه ده موټران را سره دي ملګري را سره دي سریام اوپن اعلان مو کړی دی چې هلته ځو روان یو تربت ته یعنې د چمنه څه وځو. دوی مخامخ په سړک باندې ولاړ دوه موټران تر مخه تیر سول هغه هم زموږ د ملګرو غول هغه ته غږ نه وکړي. دریم موټر دی ته معلوم و چې په دې کې منظور پښتون دی. زه خاص هغه د مخ په اول سیټ کې ناست ولم پر دې باندې مخامخ دوی فایرینګونه شروع کړل. څوک پولیسو اے ټي اف په ساده کپړو کې خلک ول دا ټول سره ولاړ ول مخامخ دا فایرینګونه شروع کړل. واقعیا ولا دوی سره جوړ شوې فایرینګونه سول دغه سو د دې واقعي فایرینګ پر موږ باندې وکړي او لیکلي دا اول چې مطلب د منظور پښتون د موټر سره پر موږ باندې ډزې وسوي. یعنی بیخي داسې سړی حیران ورته پاتې سي چې دا څنګه کېدلی سي. داسې د ارمان نوني واقعیا ولا د بورېغه هلته د پولیسو چې کوم هغه ټیسټ ولو دغه دپاره ځوانان راغلي ول هلته واقع سوی وله پی ټي ایم د هغه خلاف درنه کښېنولی چې دا واقع ولې وسه زما په وطن کې. ارمان لوني په هغه درنه کې شریک و چې کله د ماښام د اذانه وروسته هغه درنه ماته سوله پر مین د لورلای پر سړک را روان و هلته پولیس والا ځي په تشدد باندې دی وژني. بیا د دې هېڅ تحقیقات نه و د زړه حمله پر راغلی. اوس ګوره دا خو مطلب د ده بهانې دي دا د ده بهانې دي. تا زما سړی په سریام روډ کې وهلی دی د دې یو دوه په درځنو ګوایان ستا تشدد یې پر کړی دی. ولې دې پر کړی دی؟ کومه ګناه یې کړې ده؟ یو پروفیسر و خلکو ته علم ورکوي یو شاعر و ادیب و د پښتو ژبې پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړی و کومه داسې جرم د کړی و چې ته سریام په سړک کې دی وژنې. نو دا واقعیا داسې یوه ورځ نه ده. په کلاس افلا کې زموږ جلسه و د ارمان لوني برسي موږ جوړه کړې وه 2023 موږ جلسه کوله یعنی زموږ د خپل یو اتل ورځ لمانځله دوی ټول د کلاس افلا غرونه هغه تصویرونه ویډیو تاسو در واخلئ دا ټول پر سر اخیستي ول لکه دلته چې خلک راځي ترهګري کوي دهشتګردي کوي. دا موږ هغه جلسه وکړله د جلسې څخه موږ روان شو منظور پښتون واپس تلي د پېښور په خوا موږ ورسره ملګري وو هلته فایرینګونه وکړل. هغه کې زه ولګېدلم زموږ په موټر باندې فایرینګونه وکړل نور ملګري له موږ سره سره ول تشدد وهل ترټل. یعنې دا ولې بېته کوې؟ زموږ وطن دی پښتونخوا وطن دی پښتانه به ځي او راځي دا زموږ خاوره ده لیکن د دې اختیار ټول پنجاب اخیستی دی. دا د پنجاب د یو کرنل په خوله باندې چلیږي. دا که دلته یو وزیر اعلی ناست دی که ګورنر ناست دی دا ټول برای نام دی. دا صرف کښېنولي دي اصل کې دا د یو کرنل د یو میجر په کنټرول کې ده. اکثره وخت د یو جلسه شي د پی ټي ایم یا د منظور پښتون راځي دلته د یو لیست جاری کیسي وي دا کسان صوبې ته دونه وخت پورې نه سوی راتلی بیا هم منظور پښتون یا نور کسان راورسي. مطلب که چیرې تاسو دا خبره نه کوئ ضروري نه دی زه ورته کوم مطلب دا تاسو په پټه راولي ځای مو پټ کړی وختي یې راولي څه دغه ګوره موږ پر مزاحمت باندې یقین لرونکي خلک یو د دوی دغسې نوټیفیکیشنان چې دوی اکثره یې باسي نو یقیني موږ ته دا سوچ د مخه څه هم په ذهن کې وي اوس هم دی چې زما وطن دی زما خاوره ده دلته زما دا وطن ته زما خاورې ته ستا هر میجر را روان دي ستا د پنجاب هر وفاقي وزیر داخله وزیر خارجه وزیر اعظم دا راځي زما ټول وطن ورته بلاک کړي د په پروتوکول دپاره او زما خپل د خاورې یو مشر چې راځي یو لیډر چې راځي پر هغه باندې به ته بندیز لګوې یعنې د دې بندیز به کم حیثیت دی نو موږ ځکه دا دغه وکړو چې ستا دا بندیز موږ نه منو موږ چې پر خپله خاوره باندې د خپل واک او اختیار خبره کوو نو هغه به موږ داسې اخلو چې زما د خاورې هېڅ اختیار ته نه لري چې زما خاورې ته به څوک ځي څوک به راځي د دې اختیار به د یو پنجابي میجر په لاس کې نو ځکه بیا موږ تنظیمي طور دا فیصله وکړو چې موږ خپل مشر یا که دوی پر هر چا پابندي لګولي موږ یې هغه راولو د هغه دپاره زموږ خپل حکمت عملي د تنظیمي فیصلې دي موږ مخامخ هم پر دوی راغلي یو دا ناصر یې نیولی ژوب یې نیولی ویډیوز پراتې دي موږ مخامخ پر پښو پر روان شو دوی د موټرانو لارې تړلي ډبرې یې ایښي فورس یې راایستلی موږ مخامخ پر روان سوي
چې وژنې مو دا روان ولم داسې پر راتیر سو. بعض اوقات بیا داسې حالات چې هغه موږ ته معلومیږي نو هغه موږ په یو ټیکنیکل طریقه باندې راولو، هغه خپل هدف ته ورسو چې هغه کوم موږ هدف لرو. نو دا موږ کوو، دا یو مزاحمتي عمل دی چې تر څو موږ پر خپل خاور باندې خپل اختیار نه ګټلی، دا د مزاحمت مختلفه شکلونه دي او شکل یې دام دی، بس رواني پټ. دلته نو که بیرته راګرځو د ګیلمن خبر کو، ګیلمن تاسو مطلب د ریاست له لوري داسې اول سر کې دا دغه ورکړل کېدای شي دا د خپل شخصي دښمنۍ یا د هغه ځای کوم کس یو هغه ووژي، دا تاسو څنګه په ریاست اړوئ؟ د واقعیت څه وه اصل کې څه وي؟ ګوره خبره داسې ده چې ګیلمن وزیر چې د شعر په ژبه د شاعرۍ په ژبه باندې دا وطن د دې وطن ځوانان یعنی دغه پښتون افغان ولس څنګه راویښوي، په هغه تاسو ټول ښه خبر یاست چې د پښتونخوا وطن یو بلبل و، په ترانو په نغمو باندې خپل کام راویښوي، کام ته یې شعور ورکوي. لازمي خبره ده داسې خلک د دې ریاست یو تاریخ پاته سوی دي، دا خلک دوی همیشه شکنجه کړي دي، وژلي دي، په شهادت یې رسولي دي. نو دا د ګیلمن شهید کومه واقعه چې وه دا په اسلام آباد B17 چې دا بالکل مازدیګر دی، لمر ولاړ دی، دوی راغلي دي په یو هوټل باندې چای کوي، خلک راځي، نه خبره کړې ده، نه یو بل داسې باز سر راغلی دی، ډایرکټ د ده پر سر باندې داسې غزار کوي، په داسې طریقه باندې پر ده تشدد کوي چې د هغه له امله دی په شهادت باندې رسیږي. نو اول دغه کوم غزار چې د ده پر سر کړی دی دا د عام خلکو کار دی نه، دا د عام خلکو چې لس وارې دا رقم پر چا وکړي هغه داسې نسي وهلی. دا د دوی سره خپل ټرین خلک ورسره دي، دغه د سر په د چپه سایډ کې میډیکلي تور چې یو ډاکټر پر دې باندې غږیږي، دا داسې یو ایریا راځي چې په هغه ایریا باندې دوی انسان وایي، د هغه وروسته د انسان مطلب څو ګنټې ژوند پاته سي، نور هغه چې مکمله دغه دماغ اول دغه برین ډیت چې دوی ورته وایي، یعنې ستا دماغ مړ سي، د هغه وروسته بیا دغه نور وجود چې دی هغه مري. مطلب څنګه وایي زخمي کوي؟ هو په دا د سر په د چپه سایډ کې د دوی سره خپل داسې یو قسم اوس بظاهره خو دا داسې لرګی معلومیږي، خو دا لرګی هم نه وي، دا ګوره داسې د ربړې کې د چیش څه دوی داسې یو شی جوړ کړی، په دې باندې انسان دغه د دماغ د سر په د چپه سایډ کې وایي چې بس هغه بعد انسان په څو ګنټو کې دننه د دماغ اول مړ سي، بیا هغه بعد د وجود مطلب د باندې نه وي زخم، د باندې بالکل شی نه وي دننه، لکه د شهید عثمان لالا واقع چې په خپل کور کې په داسې طریقه باندې په شهادت ورسېدی. نو دا ټول چې دغه څه رقم غزار پر ګیلمن باندې وسو په کومه طریقه باندې، دا چې ریاست نه ورسره مل د دنیا یو قوت دا نسي کولی. په اسلام آباد غوندې ښار کې چې ټول اسلام آباد پر لس میټره باندې کیمرې هلته لګېدلي دي، سیف سیټي کیمرې، یعنې زه او ته عام خاص ما ستا په جیب کې که 2 انچه چاکو وي هغه هم هلته په کیمره کې معلومیږي چې د دې سړي سر چاکو دی. بیا په B17 په ژړ مازدیګر په اسلام آباد غوندې ښار کې خلک راځي، ګیلمن په سر کې وهي، دوی په شهادت رسي او تر ننه پورې یو سړی نه دی نیول سوی. دا کوم کس یې دغه د دې د علاقې کسو پر هغه باندې تاوان سو، هغه پکې ملوي سو؟ ګوره هغه خو دوی رامخته کوي، هغه استعمال کوي، هغه دوی استعمال کوي، کار اصل وکړي دوی. د ګیلمن مرګ دا د دوی هدف و، دا د ریاست پاکستان هدف، دا د کس هدف نه و، ټیک دی بالکل په دې کې هغه کس رالی پر سکرین باندې هغه رالی پکې ملوث هغه دی، لیکن کار وکړي ریاست. ځکه موږ دا وایو چې موږ دلته تا که یو نمبر کړی دی که د بل نمبر کړی دی موږ دا نه پیژنو. د دې وطن په دې وطن کې د دې ملک د هر شیري د سر او د مال تحفظ ذمواري د دې ریاست ده. ګیلمن په شهادت رسېدلی دي چې مواره ته زه تا پیژنم، زه ریاست پیژنم، زه په چا پسې ولاړ سم. یعنې دلته که دا رقم کیسې شروع سي بیا خو نو یو سړی بیا د ځان دغه نسي کولی. نو دا ځکه موږ دا وایو چې دا بالکل ریاست وکړي. نن هم که د دې تحقیقات وسي، دوی ایمان تیر کړي، یو انټرنیشنل کمیشن جوړ سي، هغه کې به هر څه معلوم سي چې د دې منصوبه چیرې جوړه سوه، څوک څوک پکښې وو، دا ټول کس دی چې هېڅ نه یو خبره. تاسو په هغه اسلام آباد کې د ګیلمن د شهادت وروسته علي وزیر
راځي یو موټر سایکل راځي د علي وزیر د موټر سره لګیږي خو علي وزیر د انسانیت په خاطر هغه د موټر سایکل کس راخلي د اسلام آباد پیمز هسپتال ته ورسوي چې یو سړی د زما د موټر سره ولګېدی پر وخت یې هسپتال ته ورسوم هغه سړی جوړ روغ دی علي وزیر د انسانیت په توګه راوستی او ملامت هم هغه دی دوی راځي بیا علي وزیر د پیمز هسپتال څخه نیسي بیا پر علي وزیر باندې د چرسو د منشیاتو پرچې جوړي پر علي وزیر باندې د ترهګرۍ مقدمه جوړي پر علي وزیر باندې د ریاستي ادارو باندې د حمله دغه جوړي څلور نیمه میاشتې علي وزیر د پنجاب په مختلفو زندانونو کې په ضلعو کې په تریم کې وساتي په هغه دروغجنو مقدمو کې ضمانت ملاو شو دغه باوجود بیا یې راوستي دا وخت د بلوچستان په چوکۍ کې دی داسې دروغجنو فایرو کې راوستلی دي یعنی په اسلام آباد کې علي وزیر چې مازی د موټر سره یو څوک لګیږي بیا دستي ته راځي په حرکت کې بیا سړی نیسي او ګیلمن وزیر چې په شهادت رسیږي بیا هیڅ دغه تحقیقات نه کیږي هیڅ دغه پوښتنه نه کیږي نو دا څنګه موږ منو دا سوال مو پیدا کیږي د علي وزیر تاسو خبره وکړه علي وزیر مطلب د شروعات له دې ځای وسو څوک یې سونه دی باندې اوس چیرې ده او تاسو شخصا مو یو هفته دوه هفته مخته تاسو ما له تاسو سره کله حال وینئ تاسو ملاقات هم ورغلي وای شاید دوی چیرې او تر څو پورې دا رقم علي وزیر راوستلی دی د بلوچستان چې کوم د کراچۍ سره نږدې ضلع د هپچوکۍ دلته راوستلی دی اوله خو د کراچۍ ته نږدې اوله خو بیخي یعنی حیرانونکې خبره دا ده چې په کم اف آی آر کې علي وزیر هپچوکۍ ته راوستلی دی دا اف آی آر چې کم وخت سوی دی په دا وخت کې علي وزیر د کراچۍ په سنټرل جیل کې بند دی هغه چې تیر موږ یو درنه ورکړی و چې شپږ ویشت میاشتې پرله پسې دی علي وزیر د کراچۍ په سنټرل جیل کې وساتي دا اف آی آر سوی په هغه شپو کې دی زموږ ملګري راغلي و د یو چا په کور کې داسې مړی د یو چا سره خوړلی ده دوی پر دغه باندې اف آی آر کړی دی علي وزیر راوستلی په دې اف آی آر کې دی بیا موږ د جیل ریکارډ راوایستی چې وروره دا اف آی آر چې په کم تاریخ سوی دی په دې تاریخ باندې په دغه ورځ باندې علي وزیر د کراچۍ په سنټرل جیل کې دی دغه دی د ریکارډ دی د جیل سپروډنټ سټمپ هر څه لګېدلي بیا ته څنګه علي وزیر په دې اف آی آر کې نیولی سي خو د دې باوجود چې دا د جیل ریکارډ موږ ورته راوستی دوه واره علي وزیر دوی پولیسو ته د اووه ورځو دپاره په ریمانډ ورکوي 14 ورځې بیا د هغه وروسته چې ضمانت ورکوي د 2 لکه روپۍ ضمانت یې ورکوي یعنی په یو داسې کیس کې چې په دغه کیس یعنی دغه اف آی آر چې ته کم ټیم کوې هغه وخت یو سړی په جیل کې دننه بند دی بیا چې موږ هغه ضمانت جمع کړي د ریایي کېدله د هب چوکۍ ډي سی صاحب په حکم باندې پر علي وزیر باندې د یوې میاشتې دپاره 3 ایم پی او لیټر دی وایستی بیا موږ رالو د 3 ایم پی او لیټر موږ دلته په های کورټ کې چیلنج کړي د هغه دپاره مو د وکیلانو هغه قانوني جنګ روان کړي پر 5 تاریخ دغه لیټر دی وایستی پر 9 تاریخ باندې په چوکۍ کې پر علي وزیر باندې بل اف آی آر کیږي په هغه اف آی آر کې دوی لیکي چې علي وزیر د جیل څخه خوشي کېدی نو دلته د یو پولیس څه اصله واخیستله حمله یې کړه او بیا پر موږ باندې فایرنګونه وکړل دغسې یو اف آی آر دا اوس تازه اوس په 15 تاریخ باندې د ډي سی په حکم باندې علي وزیر په جیل کې بند دی د یوې میاشتې لپاره بیا پر 9 تاریخ باندې دی څنګه ریا کیږي بیا دی څنګه د پولیس والا اساسله حمله کوي او بیا پر تا باندې ډزې کوي دا خو په خپل ځای باندې بل بیخي داسې شرمونکې خبره پر دغه 9 تاریخ باندې په سند کې په سکر کې یو بل اف آی آر پر علي وزیر باندې کیږي هغه بیا د لیکي چې د سکر یو چوکۍ پکې یاد کړی دی چې دلته جلسه ول علي وزیر دغه جلسې ته تقریر وکړي او د ملک د ادارو خلاف خبرې وکړي کله پر دغه 9 تاریخ چې په کم 9 تاریخ باندې 1 دسمبر خبره یعنی پر 9 تاریخ باندې په اپ چوکۍ کې پر علي وزیر باندې اف آی آر کیږي چې علي وزیر دلته د جیل سوتی د پولیس د عسکر سره اسلحه واخصه پر موږ فایرنګ وکړي پر دغه 9 تاریخ باندې په سکر کې پر د اف آی آر کیږي او سکر او اپ چوکۍ د 400 کیلومتر لار ده نو یو علي وزیر دی آیا دوی په سکر کې تقریر وکړي که آیا دوی په اپ چوکۍ کې چې د پولیس والا سي اسلحه واخیستله فایرنګ یې وکړي یعنی د درواغو د شرم د غیر د لاقانونیت د دې هر څه یو حد وي اوس یو تاریخ دی یو سړی پر یو تاریخ پر یو سړی باندې په دا 2 جلا جلا ځایو کې اف آی آرونه کیږي چې هغه 400 کیلومتر سفر دی په منځ کې
نو دا تاسو کله چې جج ته ورځي یا بل هغه ته تاسو ته نه وایي یار دا اوس څه دي دا مطلب یا واري بودو دا اوس موږ راغلي و دلته د دې کوټې پای کوټ کې ججان یعنی ججان هم اکثریت یرغمال دي د یو د دوو د درو ججانو ماسي و چې هغه لږ او ډیر قانون ته ګوري لږ او ډیر هغه خپل ذمہواری ته ګوري چې زه دلته یو ذمہواره کس یم ناست یم دلته د یو چا سره زیاتوب کیږي دا دوو درو ججانو ماسي و دا نور ټول لنګوټه چا د واتس اپ د ټلیفون په انتظار د واتس اپ د میسج په انتظار بس چې د دې خوا د دې یارانو کم میسج ورغلی بس هغه فیصله ده هیڅ ته نه ګوري که دلته قانون سي دلته پر دې قانون باندې عمل وسي نو په کار دا دی چې ټول د پاکستان جرنیلان په جلو کې بند سي چونکې آئین دوی مات کړی دی هر څه د غوبل دوی جوړ کړی دی لیکن دا اوس په دې ذریعہ باندې په دغه طریقو باندې دوی علي وزیر یا د غورځنګ نور ملګری چې دی هغه دوی خاموشه کول غواړي چې د زموږ کومه مبارزه روانه ده تاسو خاموش اوسئ دا مه کوئ نو خاموشه بسي علي وزیر نه دا د دوی ناکامه هڅې دي یعنی دا په اووه کاله کې دوی ځانونه ټرای کړل هر حربه استعمال کړله خو نه علي وزیر ټیټ سو نه د غورځنګ نور ملګري ټیټ سول د دوی دا تیر جرنیل چې ریټایر سو غورځېدی باجوا د ده څه چا پوښتنه کړې وه تاسو اورېدلې وي چې علي وزیر دې ساتلی ده ورته ویلي وو چې علي وزیر به معافي غواړي نو بیا علي وزیر هغه ټیم د کراچي په زندان کې دوی ایښی وو یو پیشي ته علي وزیر راغلی و نو یو صحافي د علي وزیر څه پوښتنه وکړي چې جرنل باجوا صاحب دا خبره کړې ده نو علي وزیر ورته ویلي دي چې مړي د کړي دي انسانان د وژلي دي پښتانه د وژلي دي وسایل د لوټلي دي تراګر د راوستلي دي او معافي به زه غواړم نو لهذا زما اړونه به خاورې سي خو معافي به وانه خم خو هغه علي وزیر دی پر هغه موقف ولاړ دی خو هغه باجوا غرور د خاورو سره خاورې سو ولاړی وغورځېدی په عرباو ډالر یې هم غلا کړل نن نسته خو علي وزیر په خپل وطن کې د خپلو پښتنو افغانانو په منځ کې دی په جګ سر باندې نو دا وزیر سره تاسو استاده هم لیدل دی څه وایي مطلب انسان دی مطلب دومره کیسونه او مسلسل په جیلو کې دی خو به هم اخر کې دغه کوي مطلب دی کورنۍ لري مور لري بچیانې دي اخر خو به یو حل لاره خو به دی نه ستړی کېږي یقینا دا ګوره زور خو غواړي چې ستا بچان وي ستا کور وي ستا مور وي ستا خاندان وي ستا دوستان عزیزان قریبان وي یعنی ازادي خو د خدای یو لوی نعمت دی چې خدای پاک انسانانو تور کړی دی خو د خپل قام د خپل وطن د پاره علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ هر ملګری هغه په دې پوهیږي چې موږ پر خپل وجود باندې هر رقم ریاستي جبر ظلم تشدد دا وړو خپل وطن خپل نور ولس د دې مشکلات څخه خلاصو نو علي وزیر په دې هر څه پوهیږي خو یوازې خپل د وطن او د خپل ولس لپاره دغه زندان په دغه توره تیاره کې ناست دي په دې هر څه پوهیږي چې دا په ما باندې ولې جوړیږي او دوی هم داسې واضح ورته وایي چې تاسو دا خبرې پرېږدئ بیا به دا نه کوو بیا به دا نه کوو زموږ هر ملګری هغه په دې باندې کلیر دی هغه فکري طور دې شي ته تیار دي شعوري طور دې شي ته تیار دي داسې نه چې اوس د یو چا د ویري یا د یو چا لالچ ورکړی وي یا مطلب په یو بله واسطه باندې دا کار نه دا بالکل شعوري فکري طور چې دا زموږ وطن دی د دې وطن دپاره زموږ دا مبارزه دوامداره وي که ستاسو دا خیال وي چې په دې طریقه باندې دغه اوازونه خاموشه کړو نو دا اوازونه به نور هم په زوره کېږي خاموشه کېدل هېڅکله یو څه راځو د منظور پښتین خواته بیخي د سکرین آوټ نه دی بیخي د 9 اکتوبر بعد مخکې به کله نه کله لایو راتلی او 2-3 ورځې مخکې لایو کړی د بل چا دغسې مطلب مخکې به مسلسله پر یو واقع به اوس بیان بیا راتلی او داسې نور دغه به اوس بیخي د 2 میاشتې یا 3 میاشتې قدر وخت کې بیخي د سکرین آوټ دی ولې څه وجه ده داسې دی چې منظور پښتون چې کله دغه د ګیلمن په جنازه کې دغه د جرګې اعلان موږ وکړ د 11 اکتوبر پښتون قومي جرګه نو چې څنګه دا جرګه را نږدې کېدله د جرګې تیاریانې روانې سوې نو دوی 2 ځله داسې واقعه وسوله چې داسې مختلفه ناوله د خلک به د ادارو چې دا به هلته کله منظور پښتون یو ځای ته تللی حرکت به کوي یو چاته به دعوت ورکوي د یو سیاسي ګوند دفتر ته به تللی
یو 2 ځله داسې واقعات وسول چې په هغه کې ناوله د خلک موږ ونیول چې د هغو سره سلا هر څه ورسره وو او بیا هغوی داسې خبره هم کړله چې مطلب زموږ ذمهواري دا ده چې موږ منظور پښتون وڅارو مطلب د ادارو د خوا دا خلک رالیږل سوي ول چې مطلب دوی غوښتل داسې چې منظور پښتون ته یو تاوان ورسوي یعنی داسې د یو منصوبه یې جوړه کړې وه نو بیا هلته زموږ ملګرو په خپل همت سره د منظور پښتون ساتنه ورته وایي یا مطلب هغه د ده سره نږدې اوسېدل چې څه داسې واقع ونه سي خو بیا چې کله موږ دا جرګه وکړه هغه جرګه کې ډېر زیات مشکلات جوړ کړل تاسو ټول ولیدل زموږ ملګري په شهادت ورسېدل زخمیان سول زموږ انتظامات چې به وسول هغه به ټول دوی وسوځل او د دې جرګې وروسته بیا مطلب کرک داسې معلومات دي چې مطلب د دې ملک آرمیچي په خپله داسې یو خبره کړې وه چې مطلب منظور پښتون باید د منځه یوړل شي د هغه دپاره مجرتي قاتلان د دوی سره ډېر عربستان او بیا زموږ هغه تنظیم فیصله داسې دا یو فیصله سوې د دوی د مجلس خبره تاسو ته رارسېدلې هو بالکل تاسو هم کسان پکې لرئ مخامخ اوس مطلب کام دی وطن دی د دوی خبرې راوځي نو دا باقاعده د دوی داسې منصوبه وه چې مطلب دا باید د منځه یوړل شي نو دغه بعد بیا زموږ تنظیمي فیصله دا وه چې مطلب په قامي طریقو کې مختلفه مراحل راځي مختلفه وختونه راځي نو په دا وختو کې په کار دا دی چې موږ منظور پښتون د غیر زوري سفره سه وساتو د غیر زوري ځایو د تګ سې وساتو یو تنظیمي طور دغسې پرېکړه ټولو ملګرو وکړله چې مطلب فلحاله باید دی لږ ځان خوندي وساتي ډېر غیر زوري رابطې یعنې چې ضرورت یې نه وي هغه باید نه وسي نو د دې تنظیمي پرېکړې په رڼا کې منظور پښتون دا وخت لږ پر سایډ دی نور مطلب هغه د تنظیم ته خپل هدایات ورکوي خپل هغه ته ملګرو سره مجلس وي خو داسې نه دی چې اوس منظور پښتون یا دا خبره پرېښوله یا دا مبارزه یې پرېښوله نه هغه مبارزه ده هغه فکر دی هغه سوچ دی چې اوله ورځ هغه کومه فیصله سوې ده چې تر څو پورې دغه ټول مشکلات زموږ د وطن نه موږ ختم کړي نه نو که ژوند و بس ژوند به په دغه مزاحمت کې وي او که مرګ و مرګ به په دا لاره کې وي خو هغه به وي حالات دي حالات تاسو د جرګې خبره وکړه جرګه تاسو پرېکړې وکړې بلکې زیاتره کوم پښتانه ګوندونه چې هغه پکې شامل وو په ګډه یو پرېکړه وسوه بلکې څو نکاتو عملي سو نو سو عملي ولې پاتې سو تاسو 3 میاشتې یا 2 میاشتې قدر وخت ورکړی هغه ولې نو سو عملي څه وجوهات داسې دي چې جرګه موږ وکړه یقینا د دې وطن په تاریخ کې اول ځل دومره لویه جرګه وسوه چې د پښتونخوا وطن د مختلفو علاقو د مختلفو فکرو د مختلفو ټبرو مشران پښتانه ځوانان دا ټول راغلل شرکت یې پکې وکړي او د دې کام دغه تېر 20 کاله چې څه هم دلته ظلمونه سوي وو څومره شهیدان سوي وو دا ټول ریکارډ ډیټا موږ د یو فلم په شکل کې راټوله کړې وه دا ټول کام ته موږ ښکاره کړه د دې کام څومره شهیدان سوي دي څومره ژوندي انسانان یې ورک دي نور 3 ورځې دا جرګه وسوه بیا دغه جرګې چې هغه کم منتظمین ول کوم هغه طریقه کار یې و د هغه مطابق هر یو ولسوالۍ په خپله خوښه باندې خپل یو نماینده وټاکي د دغه جرګې دپاره او هر سیاسي ګوند هغه په خپل خوښه باندې یو نماینده مشترکي چې دا زموږ نماینده دی چې دا په سر کې تقریبا 80 کسان جوړ شول نو بیا دغه 80 کسان کښېنستل د یو سوچ او د فکر بعد دغه پریکړې وکړي چې هغه منظور پښتون د دې جرګې پر سټیج باندې بیان کړي نو اوس چې چونګې دغه وخت چې هغه 2 میاشتې دوی ټاکلی وو هغه پوره سولو او تر اوسه پورې ریاست هغه د جرګې پر غوښتنو باندې یعنې د جرګې پر دا پریکړو باندې عمل نه دی کړی اوس به داسې وي چې دغه د جرګې دغه 80 کسیزه کمیټۍ چې ده چې هغه ولسونو په خپله خوښه ټاکلې ده او هر سیاسي ګوند یو کس ورکړی دی زموږ د خوا په هغه کې یو نماینده دی منظور پښتون د پی ټي ایم لاړخه لکه د نورو ګوندو هم یو کس ده زموږ هم یو کس پکې شته زموږ هغه منظور پښتون دی نور خو دغه هر یو ولسوالۍ یو کس ورکړی دی اوس به دوی کښېني دوی به نوی لایحه‌عمل جوړوي چې موږ یو پرېکړې کړې وې جرګې
ریاست خو دا دی نه مني یعنی ریاست بدمعاشي کوي زورور دی یعنی زموږ خبرو ته اهمیت نه ورکوي هر څه چې دی اوس نه مني نو د دې دپاره به دغه اتیا کسیزه کمیټۍ بیا کښېني خپل یو میټینګ به کوي او نوی لایعمل هغه به کام تور کوي موږ د دوی د لایعمل په انتظار یو چې کوم لایعمل دوی راکړي خامخا به کښېني ګوره دا یو تاریخي جرګه وه د دې جرګې په ملاتړ د دې جرګې د پریکړو په ملاتړ په بهر دنیا کې د افغانانو د جرګې روانې دي دا اوس په امریکا کې کیلیفورنیا کې ډېره لویه جرګه وسوله د هغه ځای د میشتو افغانانو چې 2 ورځې دا دوامداره وه بیا دا اوس په 3 جنوري باندې په جرمني کې په کولن ښار کې ډېره لویه جرګه وسوله چې په هغه کې بیخي په سوو په زراو افغانانو شرکت کړی وو دا اوس په روان 26 تاریخ باندې په لندن کې برطانیه کې جرګه ده هغه ځای میشت افغانان سره غونډېږي یعنی دا د دې جرګې په ملاتړ د خیبر جرګې په ملاتړ د جرګې روانې دي دا د ټول پښتون افغان ملاتړ ورسره دی حمایت ورسره دی دغه تاسو غواړئ څه فیصله وي د سیمه ممکنه خبره ده اوس زما خو به یو فرد یو رایه وي خو اصل کې هغه دغه اتیا کسیزه کمیټۍ به کوي دوی په دې حالاتو باندې پوهېږي هر څور معلوم دي د هرې ولسوالۍ خلک پکښې دي د هر ګوند خلک پکښې دي هغه به خپل تجاویز ورکوي نو یو نوی لایعمل خو به خامخا ورکوي یو کېدای شي مزاحمتي لایعمل وي کېدای شي په ټول وطن کې جلسې اعلان کړي کېدای شي په ټول وطن کې په یوه ورځ باندې هړتال اعلان کړي په یو کېدای شي په ټول وطن کې په یوه ورځ ټولې لارې وتړي که لوی لارې مطلب زما مقصد دا و دا که جلسې دي که احتجاجونه دي که نور داسې شیان دا ټول ازمایل سوي دي څه نوی شی به یې چې مخکې نه و سوی اوس پکې لازمي خبره ده نوي شی به پکښې یعنی ټیک دی جلسې او احتجاجونه دا سوي دي خو په یوه ورځ ټول پښتون وطن نه دی تړل سوی په تاریخ کې کېدای شي داسې یو پرېکړه دوی وکړي چې د ټول وطن ملاتړ ورسره دی چې له سواته یې واخله دلته تر جنوبي پښتونخوا تر چمنو پورې ټول پښتون وطن په یوه ورځ باندې لاکډاون بند دی هېڅوک نشي پکې تللی دا هم دنیا ته پیغام دی چې وروره دلته دا د ټولو پښتنو پرېکړه ده یعنې ټول پښتانه په یوه ورځ راوځي یا داسې زموږ د وطن چې کوم وسایل دي چې دا لوټل کېږي روان دي پنجاب ته کېدای شي داسې پرېکړه وشي چې د پښتانه راوځي خپل وسایل بند کړي چې زموږ وسایل موږ نور پنجاب ته نه پرېږدو دا زموږ وسایل دي دا چې زما کومه کوله روانه ده زما چې کوم ځنګلات دښتې روانې دي زما کوم نور چې هر څه روان دي دا کېدای شي بند شي دغسې یعنې داسې چې زموږ د وطن اوس تربیلا ډیم دی څو میګاواټه بجلي جوړي او دا بجلي ټوله پنجاب ته روانه ده کېدای شي پښتانه ورو د تربیلا ډیم تارونه پرې کړي بند یې کړي چې نه درکو دا زما بجلي د زما د وطن څخه جوړېږي مقصد مې دا اکثره خلک کوم چې بهر ناست دي یا کوم هغه کسان چې یو څه ژوند یې په ارامه دي هغو دا سوچ کوي یا دا باقاعده پوسټونه هم کول چې په کار ده چې اوس خپل ازادي واخلي اصلي ته لاس واچوي داسې څه ممکنه ده ګوره داسې دی چې کومو کامو چې ازادي اخیستې ده یعنې تاسو د هغو تاریخونه در واخلئ چې هغو څومرې مبارزه کړې ده څومره وختونه یې تیر کړي دي او تر کومو پړاوو راوتلي دي زموږ د پښتون ژغورنې غورځنګ دا ټیم 6 کاله کېږي یعنې په 6 کاله کې خو زموږ دلته یو خدا دی چې دلته د دې ځای پر ولسو باندې داسې یو کار سوی دی چې هغه دي پښتانه افغانان خو فکري طور هغه د ده ملګري دي یعنې د ده په سیسټم کې د ده په نصاب کې د داسې راوستلي دي چې وار خو دغه ټول پښتانه افغانان خو فکري طور موږ راجوړ کړو چې دا مطلب هغه د افغانیت د پښتونولۍ پر فکر باندې راجوړ کړو د ده په ظلم په جبر باندې خبر کړو بیا په دویم ځل دا منظمه کېږي چې دا دې ته موږ یو منظمه تنظیم ورکړو دغه ورکړو پر مخ باندې دا مبارزه به دا بیا ځي نو بالکل دا به د ډېرو خلکو خواهش وي د ډېرو خلکو به دا خواهش وي خو دا خواهش ته چې ته یو عملي جامه ورکوې نو د هغه دپاره به ته یو وار بنیادي کار کوې مبارزه به کوې داسې نشي کېدلی چې مطلب یو دم بسته یو خبره وکړې نو هغه خو یو خوب کېدلی شي خو حقیقت خو نشي کېدلی البته خواهش به د ډېرو خلکو وي کېدای شي زما هم وي خو د دې دپاره عملي کار کول پکار دي عملي طور نو دا یو مبارزه ده دا هم د مزاحمت یو شکل دی موږ روان کړی دي یعنې اوس دلته خلک وایي په جلسو هېڅ هم نه کېږي وروره په دا جلسه کې زه خپل فکر خوروم زه په دا جلسه کې پښتنو افغانانو ته
هغه فکر ور ترانسفروم یعنی هغه شعور کوو موږ چې دغه قام فکري تور خو ور سره وتړل سي زموږ قام دلته په سلو دړو سره تقسیم دی دغه قام سره ویشل شوی دی نو زما سره د قام د یوالي د قام د راټولولو لپاره دغه د جلسې یو ذریعہ ست دغه ز استعمالوم یا دغه د احتجاج او ذریعہ ست موږ هغه وخت ولیدل چې پښتنو دلته سلسل جنازې پورته کولې د احتجاج کسان نه ول خلک نه ول چې د دوی لپاره ژغ پورته کی لیکن نن الحمدلله پښتون جوړینه ورزنګ دومره کړی دي چې دا اوس ګلمن ته په اسلام آباد په شهادت ورسوي څومره پښتانه افغانان پر راووتل څومره خلکو خوا په بد کړ ټول لر او بر افغان پر راووت ټول لر او بر افغان خوا په بد کړ یعنی دا خو د کام یوالي دی او دا پښتون جوړینه ورزنګ د مبارزې په برکت باندې دا سوی دي مخکې دا نو یعنی ارمان لونی په شهادت ورسېدی په ټول لر او بر وطن کې د غایبانانو مازه جنازې وسوي او په ټول نړۍ کې چې افغانان وسیجه غراوتل د ریاست پاکستان د دې ظلم په خلاف احتجاجونه وکړل دا سي د عارف افغان په شهادت باندې نو دا زموږه مبارزه ده په خوا دغه نږدې وزیرستان کې شل کال اپریشن روانو د جوب او د وزیرستان د یوې غنټې لار د ګلکڅ د لارې خو دې نه جوړي د جوب خلک نور به خبر په وزیرستان کې سره روان یوازې بس موږ په ټي وي کې دا خبرونه اوریدل چې هلته اپریشن روان دي د ترهګرو په خلاف یعنی پښتانه دونی سره بیل ول سره پردیسي ول چې په وزیرستان کې پښتنو جنازې پورته کولې د جوب خلک نو به خبر نن چې پښتون ژغورنې غورځنګ رالی چې د دنیا پر کونج دی پښتانه د یو افغان سره ظلم وسی په نړۍ کې چیرې افغانانو پښتانه وسیږي یا چیرې پی ټی ایم یا راوځي احتجاج کوي ژغ پورته کوي د ریاست د ظلم خلاف خلک راپاري چې دا ظلم دی یعنی د پښتنو یو आवाज جوړ سو د پښتنو یو شناخ جوړ سو د هر مظلوم د پاره یو ژغ پورته کی دا خو نو په دې احتجاج په جلسه په جلوس کم سے کم دغه بنیادی کار مو روان کړی دی دا بنیادی کار به روان وي د پښتانه به سره یو ځای کیږي هغه ورځ ته بیا مور ځان را رسو ټول پښتون افغان ملت تر یو چتر را لاندې د منظور پښتون په مشرۍ کې سره رایو سي سره یو موټی سي یو لاس او دا بیا موږ ته تاریخ را شوولې ده دا پر دې باندې تاریخ گواهی چې پښتانه افغانان کله سره یو سوي دي بیا د دنیا یو طاقت دلته ځان نه دی ټینګ کړی نو پنجابي به بیا چی شي بیا د طاقت شي او پنجابي چې پر موږ مسلط دی هغه وجه دا چې موږ پر شلو لارو تقسیم سوي تاسو د ټولو پښتنو خبره وکړه د افغانستان کوم دا وخت کوم حکمرانان دي یا طالبان د دې سره د پی ټی ایم څخه وخت نه وخت د خو نه غني د دې کوم کسان دي په سوشل میډیا په خاص کر په ایکس یا په ټوئیټر باندې د دې پوسټونو کله کله زه خپل څارم په ښه نظر نه ورته ګوري یا کوم پرستی ته دی مطلب دغه کوي تاسو څه تعلق مطلب تر کومه ده پورې ښه غني خلاف یاس په حق یاس تاسو څه نظر پر ګوره داسې دی چې د دوی چې خپل هر فکر دی هر نظر چې دی موږ د وخت سره دا خبره کړې ده او دا تقریبا د هر افغان په فکر کې دا وي موږ دا وایو چې هلته په افغانستان کې چې هر څوک راځي خو باید هغه د اولس په خوښه باندې د اولس په رایه باندې لکه په ټول جهان کې یو اصول دی چې د افغانستان اولس هلته په افغانستان کې چې کوم میشت خلک دی ولسونه دي چې د هغو هر څوک خوشي خپل رائے ورکړي موږ د هغو احترام کوو باید هغه هلته حکومت جوړ کړي او هغه هلته د خپل اولس د پرمختګ لپاره کار وکړي دا چې د توپک په زور باندې راځو نو دا د افغانستان په ګټه نه دي دا د افغانانو په ګټه نه دي دا سلسله د تیرو تاریخونو په ډک دي بچ هر چالر وسو طاقت پیدا کړی دی هغه راغلی دی مسلطه سوی دی نو دا نه په جهان کې د دې تجربه پر مخ باندې تللی دي چې په زور باندې څوک راغلی نه د افغانستان لپاره په ګټه تمامېدلی شي البته نور موږ دا مطلب فکر لرو دا زموږ یو سوچ دی او دا مطلب موږ چاته قناعت هم پور کولی شو چې دا وطن دا ټول دا یو وطن دی دا ټول یو خلک دي ټیک دی دا یو تاریخي جبر سعودي د ډیورین په نامه باندې دا یو تاریخي ملت سره وشل سعودي خو د دې ملت خوشحالي غم ژبه ثقافت کلتور هر څه دا نن هم سره یو دي که ها خوا په تکلیف ولت دا خوا چې د دنیا هر رقم سیستم ته دلته راولې دا نسی پرات کېدلی او که دلته دا وطن په تکلیف ولو هغه نسی پرات کېدلی دا یو دی
زموږ غم او ښادي زموږ هر څه سره تړلي دي. نو د دې ځای د پښتنو د افغانانو مستقبل هم هلته ده، هغه ځای د پښتنو د افغانانو د مستقبل سره تړلی دی. که هلته افغانستان پرامن و، په کابل باندې د افغانستان د خلکو په رایه باندې خلک راغلي وو، هلته ناست ول، دلته به هم پښتانه پرامن وي. یعنې زه تا ته د دې یو مثال در کوم. دلته په دې وطن کې اوس دوی پاکستان ورته وایي، هر څه چې ورته وایي، موږ محکوم افغان وطن ورته وایو. دلته چینایان موږ وینو په دا کوټه ښار کې ګرځي، په کراچي کې ګرځي، په اسلام آباد کې ګرځي، د جاپان خلک راځي، جاپانیان ګرځي، د هندوستان خلک دي، بنګال د بنگلاديش خلک دي، د نورو دنیا خلک راځي دلته ګرځي. تر نن پورې څوک دا مثال ورکولی شي چې پاکستاني عسکر راولاړ شوي دي، یو چینایي یې نیولی دی، په زندان کې اچولی دی، د هغه سره ظلم روان، یا جاپانی راغلی دی. دا جنا روډ باندې چې دا ولاړ دي، دا ټول د هندوستان خلک، اکثره دا ریړیان والا، دغه والا بنګالیان دلته شته. دا پښتون که ته په دې خاطر نیسې چې دا د افغانستان نه یعنی مهاجر نه، نو دلته د هندوستان مهاجر نشته. دا ستا ضیاءالله مشرف ده، په خپله د هندوستان مهاجر نه و. مطلب یو رقم ډاکومنټس لري؟ هېڅ ډاکومنټس نه لري. دلته وروره ټول پنجاب ځینې ډک دی، دا کراچي په چا ډک دی. وره خبره دا ده چې هغه تر شا مملکتونه لري، هغه د خپل شهري پوښتنه کوي، بازخواس یې کوي. دلته افغانان څوک لري؟ څوک د افغانانو بازخواس وکړي؟ خبره دا ده چې موږ دغه خبره کوو چې په افغانستان کې یو آزاد خودمختاره حکومت وي، د افغانانو په رایه باندې وي، نو هغه به د خپل ولس بازخواس پوښتنه وکړي، لکه څنګه چې نور خلک کوي. که زه په ګارنټي دا درته وایم که نن په افغانستان کې یو ښه جمهوري د ولس په رایه باندې حکومت جوړ سي، په هغه کې افغانان راسي کښېني، بیا به دلته هیڅ د پاکستان عسکر یو افغاني ته تر سترګه پورته نشي کتلی. موږ په دې پوهېږو، دا افغانان په خپله په دې پوهېږي. نو ځکه موږ دا وایو چې زموږ هر څه سره ګډ دي، نو په کار دا دی چې موږ دغه کوچني او غټ اختلافات ټول تر شا پرېږدو. زما بیرغ به یو رقم وي، ستا هغه به بل رقم وي، زما فکر به دا وي، ستا فکر به دا وي، لږ او ډېر تنظیمي اختلافات به وي، خو وطن تر ټولو خوږ دی او وطن تر ټولو اهمیت لري. وطن باید موږ اول کښېږدو، یو وار راسو د وطن دپاره، د افغانستان د استقلال دپاره، د افغانستان د اساسي قانون دپاره، د پښتنو پر خپله خاوره د خپلې حکمرانۍ دپاره د هر څه کوچني او غټ تنظیمي او سیاسي اختلافات تر شا کښېږدو، د وطن دپاره یو موټی سو، وطن د دې استعمارګرو څخه خلاص کړو، بیا په وطن کې د اوسېدلو چې کوم خلک دي د هغو خوښه ده، که هغه هر چا ته رایه ورکوي هغه زنده‌باد. خو چې وطن غلامي، وطن یرغمالي، ما او تا که هر څومره تر ګریوان سره ونیسو، یو بل وطن ته ګټه راوړل، تاوان راوړلی سو، ګټه نسو راوړلی. اخیری خواته راځو، د خپل مجلس ته د وایند اپ کوو. زما یو ذهن کې پاتې سو، دلته داسې سیاسي ګوندونه دي یا سیاسي پارټیانې دي کوم سره د پښتون تحفظ مومنټ که د دوی که د غورځنګ اختلاف نه سره د هغو یو رقم اختلاف سره، زه به په ښکاره لفظو کې ساده ټکو کې ووایم چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو څه اختلافاتو سره پیدا شول او اوس یې باقاعده کوم کسان دي هغه منع کړي هم دي. اختلافات رامنځته کېږي څنګه، او خاص کر د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره ستاسو اختلاف په څه شي راغلی، ولې راغلی؟ داسې دی چې د دوی خپل فکر دی، خپل یو سوچ دی، خپل یو تګلاره ده. د دې سوال جواب اصل کې به دوی ډېر ښه کولی شي چې دوی ولې د پي ټي ایم مخالفت شروع کړي. پي ټي ایم چې اوله ورځ کومه خبره کوله چې په کوم خبره باندې د دې بنیاد ایښودل شوی دی، نن هم پر هغه خبره باندې ولاړ دی، هغه یې تګلاره ده، هغه یې فکر دی. پي ټي ایم دلته د ریاست د ظلم مخالفت کوي، د ریاست د ظلم نشاندهی کوي، د پښتنو د مظلومیت خبره کوي، د پښتنو د ورکو انسانانو خبره کوي، د پښتنو شهیدانو د بازخواس خبره کوي، د خپلو وسایلو خبره کوي، پر خپل وطن د پنجابي استعمار لخوا تپل سوي ډالري جنګونه غندي. دا زموږ لاره ده، دا زموږ هغه موقف دی چې اوله ورځ په اسلام آباد کې دغه غورځنګ را جوړ سو، د دې بنیاد کېښودل سو، نن هم هغه لاره ده. د دې دعوه خو دوی هم کوي، مطلب د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره هغه هم دغه ګوره په هغه کې لږ ډېر فرق شته. دوی مطلب په یو شکل دا خبره کوي، دوی دا وایي چې مطلب فوج دی په انتخاباتو کې مداخلت نه کوي، فوج دی په الیکشن کې
مداخلت نه کوي، فوج دې په سیاست کې مداخلت نه کوي. موږ دا وایو چې وروره د الیکشن او د پارلیمنت د مداخلت سره سره دا فوج ژوندي انسانان ورکړي دي چې میسینګ پرسن موږ ورته وایو. دا فوج په زراو پښتانه وژلي دي، دا د پښتنو قاتل دی. دا فوج د پښتانه پر وطن باندې بمبار کړی دی. دا فوج پښتانه بې کوره کړي دی، ډیپیس چې موږ ورته وایو. د پښتنو وسایل قبضه کړي دي، د پښتنو معدنیات قبضه کړي دي، د پښتنو په وطن باندې ډالري جنگونه کوي. په هغه ډالري جنگو کې پښتانه وژل کیږي، جنازې پورته کوي او فوج پکې آبادیږي، بار ملکو کې جزیرې او جایدادونه پاخلي. دغه فوج دلته د پښتانه ثقافت بدنامه کړی دی، د پښتانه ټول وطن یې یرغماله کړی دی. دا دلته د پښتنو پر کاروبار یې باندې ډاکا اچولې ده. دا ټیم فوجان کاروبار کوي، کمپنیان یې خلاص کړي دي، ترانسپورت کاروبار کوي، هوټلان یې خلاص کړي دي، پراپرټي کاروبار کوي، پر هر څه یې قبضه کړي. موږ دا خبره کوو، موږ دا وایو چې مطلب زموږ د وطن، زموږ د قام، زموږ د ولس ګټه په دې کې ده چې وروره دا فوج دې زموږ د وطن ووځي. دا فوج دې زموږ د وطن ووځي. دلته واک او اختیار دا دي دغه زموږ سیول انتظامیه ته ورکړي. پولیس دی، لیویز دی، نور سیول انتظامیه ده، دا دلته هر څه هم تحفظ د خلکو تور کولای شي، دا سیستم چلولای شي. دا فوج زموږ د تحفظ په نامه راغلی دی، خو زموږ تحفظ یې نه دی کړی، زموږ لوټمار یې کړی دی، زموږ مرګ وژنه یې کړې ده، زموږ وطن یې قبضه کړی دی. موږ دا خبره کوو. د دوی بیا خپل یو طریقه د دوی وایي نه خالي دي په انتخاباتو کې مداخلت نه کوي، بس چې موږ اسمبلیانو ته ولاړ شو، تر اسمبلۍ پورې د موږ ته رکاوټ نه جوړوي. د دوی دا پوینټ اف ویو ده. او موږ بیا دا وایو چې وروره نه، فوج به زما د وطن نه وځي. زما وطن ته چې فوج راغلی دی، دلته دغه بدامني راغلی ده، دا مسایل راغلي دي. په دې زموږ په صوبه کې، په بلوچستان صوبه کې اوله خودکشه دا د جنرال پرویز مشرف په وخت کې شوې ده. د جنرال پرویز مشرف سمخ کې په بلوچستان صوبې په تاریخ کې خودکشه دماکه چا نه پیژندل نه شوې ده. دا د پرویز مشرف په وخت کې شوې ده. دا فسادات، دا جنگونه، دا بدامني ټول دا د دوی پیداوار دي. نن هم دوی ورسره دي. زموږ په وطن کې نن هم چې څوک هم قاتل دی، څوک هم د مځکو قبضهګر دی، څوک هم ډرګ مافیا، لینډ مافیا په دې کارو کې ملوث دی، د هغه په جیب کې د دوی کارډونه دي، د هغه سره د دوی تعلق ورسره دی، د هغه سره په موټر کې د دوی نمبر پلیټونه لګېدلي دي. دا د دوی په سرپرستي کې دا کار کېږي. یو عام غریب سړی، یو شریف سړی هغه هېڅکله دا کار نه کوي. هغه خو چې پر ډبل سواري پابندي ولګېږي، پر ډبل سواري پر موټرسایکل دویم کس نشي کښېنولی، وایي را پابندي ده. خو دا هر څه دوی راوړي دي. موږ دا خبره کوو. موږ دا وایو چې دلته که افغانستان دی، که دغه محکوم افغان وطن دی، د دې چې دا څومره تباهي شوي دي، د دې ذمهواره پنجابي استعمار دی او د پنجابي استعمار کومې کړۍ چې دي هغه د دې ملک جرنیلان دي. مطلب دا مسلې حل کی نه د دواړه هغه ګوندونه یا تحریک او ګوند چې د پښتنو لپاره کار کوي، نو که چیرې سره یو ځای سي بهتره بني د ویشل په تاوان نه دی. ګوره داسې دی چې پی ټي ایم شپږ اووه کاله کېږي را جوړ شوی دی، مبارزه کوي. پښتانه 40-50 کالو سره ویشل شوي دي. پی ټي ایم چې راغلی، د پی ټي ایم هغه کوشش او هدف هغه وخت هم دا، اوس هم دا دی چې موږ د پښتانه پر یو پلیټفارم کو. ځکه موږ هر ځای دا خبره ورته کوو چې وروره زه منم ده زما ستا په جنډه کې به لږ فرق وي، په نظریاتو، په سوچ او په تګلاره کې به لږ ډېر فرق وي. وروره دا وطن مو سره ګډ دی، خاوره مو سره ګډه ده، پښتانه مو سره ګډ دي. یو راسه پښتانه را سره وګټه، پښتونخوا وطن را سره وګټه. موږ په هغه ورځ باندې د ټول کام په مخ کې سټامپ پیپر در سره لیکو چې د کونسلرۍ انتخاباتو ته موږ نه درېږو. زیات سے زیاته د سیاسیانو اختلافات چې دي دا په الیکشن کې سره راځي. نور د دوی اختلافات پر څه شي؟ هر سیاسي سړی چې ودرېږي هغه د ولس د واک او د اختیار خبره کوي، هغه د امن خبره کوي، هغه د ترهګرۍ مخالفت کوي، هغه د روزګار، د تعلیم، د صحت دغه خبرې کوي که نه کوي. نو بیا اختلاف پر څه شي دی؟ اختلاف پر دا دی چې هر سړی وایي چې زه وګټم، زما حکومت جوړ شي، زه لوی سړی شم. خو اختلاف یې پر دې دی. موږ د سره د دې میدانه زه سره وتلي یو، موږ انتخابات کوو نه. موږ دا وایو چې د دې ملک په پارلماني سیستم کې زما د کام ګټې نشته. دا پارلیمنت دا ټول د پنجاب بالادسته پارلیمنت دی. په دې کې د پنجاب واکداران چې دي هغه زیاته برخه لري، 50% دي چې سندۍ، پښتون، بلوچ، هزاره، سرایکۍ، کشمیري، ګلګیتۍ دا ټول سره ګډ سي. دا په پارلیمنت کې 48% دي. پنجاب چې دی دا 50% دي. داسې حل لاره نه بنېږي. دا خبره ده. موږ دا وایو چې زموږ لاره دا نه ده.
احمد شاه بابا چې دا وطن ګټي احمد شاه بابا انتخابات نه دي کړي. احمد شاه بابا نه د قومي اسمبلی سټان ګټلي دي نه د صوبایي اسمبلی سټان ګټلي. هغه پښتانه سره کوړه کړل، وطن یې هدف و، انتخابات یې هدف نه ول. د وطن دپاره پښتنو مبارزه وکړه، قرباني یې وکړله، دښمن یې د وطن پسې واخیستی، وطن یې وګټي. نن موږ هم دا خبره کوو چې وروره دغه انتخابات 76 کاله وسول، په دې کې موږ روان یو، موږ نور شاته سوي یو، نور غلامان سوي یو، خپلواکه سوي نه یو. دا پارلمنت سیستم چې دی دا د محکوم قومو د استحصال لپاره دوی جوړ کړی دی. په دې کې پنجاب بالادسته دی چې د پنجاب خوښه ول هغه به کېږي. نو موږ که دلته د پارلمنت د واکو د اختیار خبره کوو، د دې مطلب دا دی چې موږ د پنجاب د واکو د اختیار خبره کوو. نو موږ بیعت قوم دا خبره کوو چې وروره زموږ د کام د خلاصون ذریعه چې دا هغه د دې پارلمنت د لارې موږ نسو راوړلی. دا یرغماله پارلمنت دی، دا ټول د دوی په خوښه د پوجانو د ګوټو لاندې ساتل سوی دی. د دې بغیر هیڅوک هیڅ هم نسي ولی. خو دا د هره ورځ موږ وینو وزیر اعظم د دوی په خوښه راځي، وزیر داخله، وزیر خارجه، ټول سیستم، ټول وزارتونه، هر څه د دوی په خوښه. نو لہذا موږ د کام ګټه په دې کې ده چې موږ دغه میشت په کروڑونو پښتانه دا سره رایوسو، د خپل وطن دپاره مزاحمت وکړو. دلته د مزاحمت د لارې موږ خپل وطن ګټلی سو، خپل پر خاوره باندې خپل اختیار ګټلی سو. چې دا مو وګټي بیا موږ درته کښېنو، موږ په خپل وطن کې مزدوریانې کوو، په دا انتخاباتو دغه کنسرۍ ته هم بیا موږ نه درېږو. بیا دغه د دوی مبارک یو وار وطن را سره وګټه. خو چې وطن غلام وي، ځکه زر واره د قومي اسمبلۍ ممبر سمه نو څه کام ته ګټه راځي. دا اوس اختر منګل د قومي اسمبلۍ ممبر و استعفا یې ورکړه. ولې یې ورکړه؟ خو اختر منګل په دې پوهېدی چې زه دلته د قومي اسمبلۍ ممبر یم او زما کام هلته دا رقم در په در نو څه معنا لري؟ زما د دې قومي اسمبلۍ په ممبر جوړېدو باندې زما د کام مسایل نه حل کېږي. نو اختر منګل هغه د استعفا ورکړل، ور پرېښود. موږ دا خبره کوو چې د دې لارې موږ کام ته ګټه نسو راوړلی. دا موږ دا وایي جمهوریت دی، په جمهوریت کې هم پښتانه جنازې پورته کوي. بیا وایي امریت دی، په امریت کې هم پښتانه جنازې پورته کوي. 76 کاله وسو، په 76 کاله کې یوه هفته یعنې یوه ورځ داسې راوښی چې د پښتانه جنازه نه ده پورته سوې. نو بیا ما ته څه فرق راکوي چې جمهوریت دی که امریت دی؟ ځکه ځان د دې مصیبته څخه خلاصول غواړم، زه به دلته پر خپله خاوره خپل اختیار ګټم او د خپلې خاورې د اختیار د ګټلو دپاره به موږ دا پښتانه ټول سره یوځای کوو، تر یوه چتر لاندې راسئ، وطن را سره وګټئ، د وطن دپاره قرباني ورکړو چې وطن مو وګټئ. بس بیا ټول تنظیمونه زنده‌باد، ټول جنډیانې زنده‌باد. بیا چې د دې ولس خوښه ده چې په هر چا پسې کېدی، خو وطن چې دی د وطن د ګټلو دپاره موږ پښتانه پر یو پلیټفارم سره یو کوو. ډېره مننه، موږ ته مو وخت راکړئ او تفصیلا خبره مو وکړئ. انشاءالله په راروان وخت کې به بیا بحثونه کوو. دا داسې موضوعات داسې وخت ډېر اخلي نه، نو په راروان وخت کې به بیا یو ناسته پر کوو. نو ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړئ، تر موږ تر سټوډیو پورې راغلاست. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ.